سکرین شو کېږي تاسو ته اوس زما سکرین ښکاري. او ستاسې سکرین شته دی. بس کلاس سټارټ کوو که نه، خو یو څو بیسیک خبرې در سره دغه کوم شیر کوم. صحیح ده. صحیح ده سر. اوکې سر. مخکې هم کله کورس نه دی کړی که نه؟ نه like it's first time. فرست ټایم. اواز مې کلیر دی؟ Yes. ها، زه تاسو سره یو څو خبرې شیر کوم. نن سبا مارکیټ کې چې دی که نه، داسې یو مطلب خلک یو غلط فهمۍ کړي که نه، نو دا خبرې چې دي زه تاسو سره شیر کوم. که چېرته دا ستاسو ذهن کې وي، نو ستاسو چې کوم ګول دی هغې ته به تاسو ډېر په اسانه سره ورسېږي، او که هغه نه وي نو بیا به تاسو ته ډېره مشکله شي. صحیح ده که نه؟ Okay sir, thank you. لکه داسې چل دی نن سبا هر یو کس چې دی مارکیټ کې ته فیسبوک کولاو کې یوټیوب، هر یو کس چې دی هغه منټور دی. لکه ځان داسې کوي که نه چېرې د یو ماسټر یم په دغه کې، په امازون کې یا ای کامرس کې، صرف د دې لپاره کوي چې هغه خپل سروس خلکو ته ورکړي، خپل سروس دی. نو هغه به تاسو ته وایي که نه، داسې خبرې کوي چې یاره تاسو راشئ یو میاشت کورس وکړئ که نه، 2 میاشتې کورس وکړئ او تاسو به ډالرې وګټئ. داسې به یې اورېدلي که نه؟ ایون د sir. شاهد انور ویډیو چې وګورئ که نه، ما هم چې په سټارټ کې کتل هغې ویډیو، نو زه به داسې وم که نه، ما وایي چې یاره به دا خو به داسې ښکاري چې ډالرې به بیا هغې ته را روان وي، خو حقیقت کې داسې نه وي. حقیقت کې داسې ده که نه، دا یو بزنس دی. لکه زه به درته ویم دا یو بزنس دی، او بزنس کې به تا ته پته وي چې هغې کې به ته محنت کوې خامخا. بالکل. لکه خلک وایي چې کله ته حلالې پیسې ګټې نو ځان به څه کوې، ځان به حلالې. صحیح ده، دې کې لکه محنت ورکې کم دی، سمارټ ورک دی. خو لکه داسې هم نه ده چې یاره خلک چې څنګه تا ته وایي چې یاره ته راشه او یو میاشت کورس وکړه او دغه به وکړي، ته به پیسې وګټې. دا خبره نه ده. لومبی به ته خپل چې دی مایند سیټ هغه به ته دا برابرې. صحیح ده، صحیح ټیک ده که نه، چې یو کار کوې که نه، دا به ستا په ذهن کې چې انشاءالله موږ به د دې لپاره محنت کوو، او چې کله موږ محنت وکړو نو موږ به خپل ګول ته رسېږو. صحیح شو؟ انشاءالله. الله به موږ کامیابوي. دا خبره به خامخا ته خپل ذهن کې کښېني. تاسو دعا ټیک شو؟ دا خبره شوه. لکه مطلب که څوک تا ته په دې ټایم کې وایي چې یاره ته راشه او بغیر د محنت نه پیسې وګټه، نو دې کې دوه خبرې، یا به دا کس تا ته دروغ وایي، صحیح شو، او یا به دا پیسې چې دا به حرام. نو زه داسې نه کوم، مطلب زه تا ته اوس شنه باغونه وښیم بله ورځ او بیا داسې نه وي. خو انشاءالله زه تا ته دا ګارنټي در کوم، زه چې تا ته کومه سټریټجي در کوم او کومه زما چې زه چې خپله په کومه طریقه باندې کار کوم، تاسو هغه فالو کړله، نو انشاءالله تاسو به ریزلټ، تاسو کوم ګول دی تاسو به هغې ته رسئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله. دا خبره ده. دا خبرې دي، دا به ذهن کې پوه شو زما په مقصد باندې. دې کې به بالکل محنت مونږ کوو. محنت چې دی دا لازم فارموله ده، دا یو د کامیابېدو. صحیح شو؟ ښه، اوس به مونږ کلاس سټارټ کړو، بیسیک نه بالکل داسې به سټارټ کوو لکه څنګه چې خلک ماشومانو ته سټارټ اخلي. صحیح ده؟ داسې لومبی چې دی که نه، لومبی مونږ د امازون ډیفینیشن زده کوو، د امازون تعریف یې زده کوو. لکه ته اوس امازون یې زده کوې که نه، نو تا لومبی دا په کار دی چې ته دا یې زده کړې چې یاره امازون څه شی دی، یا تا نه څوک تپوس وکړي چې یاره امازون څه شی دی، ستا په ذهن کې دا وي چې تا ته پته وي چې یاره امازون څه شی دی، امازون اخر څه بلا ده. صحیح ده که نه؟ نو مونږ د امازون تعریف یې زده کوو. امازون چې دی که نه، امازون یو منټ صبر وکړه، زه دا بل سلایډ اوپن کوم چې په هغې کې تاسو په اسانه پوه شئ. زما په خبرو خو پوهېږئ تاسو که نه؟ او سر ستاسو خبرو باندې موږ پوهېږو. صحیح.
ها لومبه موږ د امازون چې کوم تعریف ته ډیفینیشن لري دی ٹھیک ده اوس که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاره امازون څه شی دی چې تاسو ته د دې باره کې پته وي صحیح ده که نه ما تاسو ته ویلي چې یاره موږ به دا کورس داسې شروع کوو چې موږ به بالکل د بیسیک نه شروع کوو د بنیاد نه به شروع کوو نو امازون چې دی که نه د دې سمپل جواب دی چې امازون یو ای کامرس پلیټ فارم دی ای کامرس صحیح ده که نه اوس به ستاسو ذهن ته راځي چې ای کامرس څه ته وایي نو ای کامرس چې دی که نه که چېرته موږ دلته وګورو که نه دلته دی ای او کامرس نو د ای مطلب د الکترونیک او د کامرس مطلب د تجارت مطلب یو داسې تجارت که نه چې هغه مونږ آنلاین کوو چې آنلاین وي لکه مطلب که هغه اوس مطلب د موبایل په ترو باندې که هغې کې مونږ خپله فزیکلی نه یو انوالو ته ناست خپله په افغانستان کې او ستا مارکیټ چې دی ستا سټور چې دی هغه په یو اس ای کې دی په یو ای کې دی که نه مطلب د دنیا په هر یو هیواد کې چې که نه ته ناست په افغانستان کې او ته خپل سټور چې دی خپل دکان چې دی هغه د دغه نه افغانستان نه ته کنټرول کې او دغه چې دی مارکیټ د چې دی هغه په بل ملک کې صحیح شو دې ته وایي مطلب آنلاین کاروبار د موبایل په ترو باندې کې د لیپټاپ په ترو باندې کې نو دې ته ویلی شي ای کامرس صحیح شو ای کامرس کې چې کوم پلیټ فارم راځي لکه مطلب امازون هم چې دی یو ای کامرس پلیټ فارم دی په دې باندې موږ څنګه کاروبار کوو څنګه بزنس کوو په دې باندې موږ آنلاین بزنس کوو آنلاین اخیستل او خرڅول کوو سمپل جواب یې دا دی که نه چې تا نه تپوس وکړي چې یاره ای کامرس څه ته وایي ته به ورته وایې چې یاره داسې تجارت چې هغه موږ آنلاین کوو بس خبره ختمه نو هغې کې موږ فزیکلی نه یو انوالو اوس به ته خپله کور کې ناست دی او ته په کاروبار کې په ګاهک باندې به کسټمر باندې به پروډکټ به پرې خرڅې صحیح شو نو دې ته څه وایي دې ته وایي ای کامرس صحیح شو مخکې اورېدلي که نه یو مثال درته بل در کوم دې سره مطلب دومره دغه نه دی خو ریلیټډ دی څه ناست که تا اورېدلي مخکې به داسې یو کار کېدلو که نه چې خلکو به چې کله پیغام لیږلو یو خط به لیږلو یو لیټر به لیږلو نو څنګه به یې کوو لکه اوس به زه دلته پاکستان کې ناست یم او ما به افغانستان ته کله پیغام لیږلو نو ما به څه وکړو ما به دلته یو کس ته به مې یو خط ورکړو ما به ورته چې یاره دا ورسوه افغانستان ته نو هغې کې به مطلب ټایم یو لګېدو یا به مطلب ما ورته چې یاره دا ایران ته ورسوه نو په هغې کې به ډېر زیات ټایم ورسېدو نو هغه پیغام ته به یې څه ویل یا به مطلب داسې ما اورېدلي وو که نه چې یاره خلکو به څه وکړه مطلب کاونټر یې به وي کاونټر یې ورته وایي که نه تاسو هم ورته وایي زموږ ټول هغې خپو پورې به یې وتړو مطلب او هغه به بیا مطلب هغه طرف ته پرېښودل که نه مطلب د هغه به یې ورسوه نو هغه پیغام ته به یې څه ویل میل به یې ورته ویل MAIL که نه نو بیا چې دی چې کله فیسبوک رالی میسنجر رالی نو بیا چې شو بیا خلکو پیغام څنګه لیږو لکه اوس چې موږ دارې لګیا یو کنیکټ یو میسج یو بل ته کوو واټساپ باندې نو بیا ایمیل شو الکترونیک میل صحیح شو نو دا دواړه چې دي دا مطلب داسې ریلیټ پوه شو زما په مثال باندې زما په خبره باندې ها اوس چې دی ای کامرس خو ته وپېژندو دغه رنګې موږ سره دی اوس دویم نمبر کامرس ای ته موږ لرې کړله د دې نه صرف موږ سره پاتې شو کامرس اوس د کامرس څه مطلب دی د کامرس مطلب دی تجارت صرف تجارت مطلب هغه داسې تجارت چې هغه موږ آنلاین نه کوو هغه موږ فزیکلی کوو ته خپل دکان کې یو کس ناست دی هغه چې دی په ګاهک باندې لاړو مطلب دغه ته لاړو سټور ته لاړو د هغې ځینې پروډکټ راواخیستو صحیح شو دې ځینې مطلب د جلال آباد ته لاړو لکه داسې مثال به درکړم او د هغې ځینې په هول سیل کې په غټ مقدار سره پروډکټ راواخیستو بیا یې هغه دغه کو راوړو او په خپل دکان کې کېښودو فزیکلی لاړو صحیح شو او بیا چې دغه پروډکټ چې دی په ګاهک باندې خپله لاس په لاس خرڅوي اول به موږ آنلاین خرڅوو اوس چې دی موږ مطلب لاس په لاس ګاهک ته ورکوو نو دې ته ویلی شي دې قسمه تجارت ته ویلی شي کامرس چې آنلاین مطلب آنلاین هغه موږ فزیکلی کوو پوه شو زما په خبره باندې ای کامرس او کامرس باندې تاسو پوه شوئ بالکل سر پوه شو دا بل خور چې دا پوهېږي الله جواب ورکړي سلام علیکم استاد محترم بله استاد زه هم پوه شوم پوه شوې ښه دا ستاسو حق دی ښه ما ته به وایي کېدای شي یو ټایم کې زه تاسو ته لګیا یم او مطلب زه به ځان سره خپل ذهن کې ښه صحیح لګیم خو کېدای شي ستاسو ذهن په هغې باندې نه وي پوره نو تاسو به ما ته وایي
بیا مخکې نه ځو، تر هغې اوکې صحیح ده. مخکې څه نه ځو. چې موږ ته پوښتنه موږ به تاسو نه وکړو. صحیح ده. صحیح ده. نو دا موږ سره دوه ټایپس وو، کامرس، ای کامرس او کامرس. ښه، اوس د ای کامرس موږ سره څو قسمونه دي، څو ټایپس دي موږ سره؟ درې ټایپس دي موږ سره. صحیح ده که نه؟ یو ته ویلی شي بی ټو بی، بل ته ویلی شي بی ټو سی، او بل ته ویلی شي سی ټو سی. سی ټو سی. اوس دې په دې باندې زه پوه کوم چې بی ټو بی څه ته وایي، بی ټو سی او سی ټو سی څه ته وایي. صحیح ده. ګوره، لومبی دی موږ سره بی ټو بی. د بی ټو بی مطلب د بزنس ټو بزنس، بزنس ټو بزنس. دا داسې تجارت دی که نه، دا داسې قسمه تجارت دی چې په دې کې کوم لین دین وي که نه، کوم اخیستل او خرڅول وي، دا په غټ مقدار سره وي. مطلب دا د دوو غټو بزنسمینانو ترمنځ وي. مطلب په دې کې چې دی موږ په ورکوټي مقدار سره سامان نشو اخیستلی. لکه زه به تا ته داسې ویم، د دې یو مثال موږ سره دی علي بابا. علي بابا چې دی که نه، دا داسې یو پلیټ فارم دی، ویب سایټ دی که نه، د چاینا. دې ته چې کله تاسو ورشئ که نه، اوس تاسو ورشئ او ورته ووایئ چې موږ تاسو سره ډیل کوو، موږ تاسو نه پروډکټ اخلو، نو دا به تا ته وایي که نه چې که ته ما نه پروډکټ اخلي نو ته به ما نه کم نه اخلي. لکه یو دانه ما نه ته نشي اخیستلی چې هر یو څیز وي. لکه مطلب زه به درته داسې ویم چې دې سره موږ ورته چمچ ویو، کاشوغ وي ورسره. صحیح شو؟ ستاسو یو څیز یو کاشوغ ته ضرورت دی، دې نه تاسو یو کاشوغ نشئ اخیستی. دا به تا ته وایي چې ته به ما نه د 10 لکو روپو سامان اخلي، د 10 لکو روپو سامان. دې سره چې ته لین دین کې که نه، نو په غټ مقدار سره به کې، په ورکوټي مقدار سره ته د دې نه سامان نشي اخیستلی. پوه شو زما په خبره؟ داسې قسمه تجارت، داسې قسمه لین دین چې هغه مونږ په غټ مقدار سره کوو. صحیح شو؟ لکه د دې یو مثال داسې دی که نه چې اوس چې کله مونږ یو منټ ښه دلته عبدالله بھائی اس کو مطلب یہ دروازه جو ہے نا چې کله ته خپل دکان مطلب سامان اخلي که نه، ستا دکان دی، تا دکان جوړ کړی دی او ته د هغې لپاره سامان اخلي، نو ته خو به یې په ورکوټي مقدار سره نه اخلي، ته به د دې لپاره ځې یو کارخانې ته به ځې. پوه شو زما په خبره؟ او چې د کارخانې نه ته کله سامان اخلي نو ته به د هغې نه بیا په غټ مقدار سره اخلي. نو دغه غټ مقدار چې دی که نه، دغه دې لین دین ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي بی ټو بی بزنس. زما په خبره باندې پوه شو؟ بی ټو بی بزنس مطلب تاسو نه چې څوک تپوس وکړي چې بی ټو بی بزنس څه ته وایي، بزنس ټو بزنس مطلب په دې کې چې کوم لین دین وي هغه د دوو بزنسمینانو ترمنځ وي. پوه شوې؟ دې کې به موږ په ډېر غټ مقدار سره وي، په غټ مقدار سره موږ اخلو، موږ په ورکوټي مقدار سره نشو اخیستلی. د دې موږ سره ښه مثال چې دی د علي بابا ډاټ کام دی. دا به انشاءالله ته مخکې وپېژنئ. دې نه چې بیا تاسو کله سامان اخلئ نو دا دې نه به تاسو په غټ مقدار سره سامان اخلئ، دې نه تاسو یو څیز نشئ اخیستلی. پوه شوې؟ دې ته ویلی شي بي. بل دی موږ سره د بی ټو بی بزنس دی، موږ سره دغه د ای کامرس بل ټایپ دی موږ سره بی ټو سی، بزنس ټو کنزیومر. ګوره اوس به ستا ذهن چې دی هغه بالکل کلاو شي که څه کنفیوژن یې ورکړي. لکه ته لاړې که نه، یو برانډ ته لاړې، یو کارخانې ته تاسو لاړ، تاسو ورته څه وایي؟ کارخانې ته زما ذهن نه ووتی، کارخانه وایو سر، شرکت ورته داسې وایي که څه ذهن نه ووتی، کارخانه م وایو سر. نو تاسو هلته لاړئ او د هغې نه مطلب په غټ مقدار سره سامان راواغوست. ستاسو دکان دی فار ایگزامپل، تاسو لاړئ او په غټ سامان راواغوست، مطلب د 10 لکو روپو سامان دی راواغوستو. هغه بزنس چې تا وکړو، کوم لین دین دی وکړو، هغې ته څه ویلی شي؟ بی ټو بی بزنس که نه. صحیح. اوس به دا سامان ته راوړې او په خپل دکان کې به ږدې، ږدې به که نه؟ چې دا سامان تا په خپل دکان کې کېښودو، د دې نه بعد چې تا په دکان کې کېښودو، تا د څه لپاره کېښودو؟ تا د دې لپاره کېښودو چې زه یې په ګاهک باندې خرڅ کړم، په کسټمر باندې خرڅ کړم که نه؟ زما اواز اورئ؟ نو چې په کسټمر باندې خرڅ، اوس چې ستا کوم کسټمر سره تعلق شو که نه، په کسټمر باندې کوم اخیستل کې خرڅول کې، نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي بزنس ټو کنزیومر. دې لین دین ته څه ویلی شي؟ بزنس ټو کنزیومر. او اولنی لین دی بزنس ټو بزنس مطلب تا په غټ مقدار کې واخیستو، بیا تا راوړو په خپل دکان کې کېښودو، اوس به د دې نه بعد ته په ګاهک باندې خرڅوې، نو دې لین دین ته ویلی شي بزنس ټو کنزیومر. او په امازون باندې موږ څه کوو؟
په دې باندې موږ بزنس ټو کنزیومر کوو. مطلب موږ به خپل پروډکټ راوړو او په ګاګ باندې به خرڅوو. مطلب په دې کې به موږ په ګاګ چې کله ستانه پروډکټ اخلي نو یو سیس ستانه اخیستلی شي، په کم مقدار سره اخیستلی شي، نو دې ته ویلی شي بزنس ټو کنزیومر. څه کنفیوژن شته؟ نه سر تر اوسه نشته. وایې ما ته ښه ګورې صحیح ده که نه؟ صحیح ده سر، چې و بیا درته وایي. د دې موږ سره چې کوم اگزامپل دا دی ګوره ښه، والمارټ دی، ایبی دی، شوپیفای دی، دا ایډسای شو، امازون شو که نه، ټارګیټ، دا ټول چې دي دا دې کې موږ کوم بزنس کوو؟ بزنس ټو کنزیومر. مطلب زموږ به تعلق چا سره وي؟ تعلق به زموږ چا د سره وي؟ کنزیومر سره د کنزیومر سره به وي، یا د کسټمر سره. د کسټمر سره. اسانه دی که نه؟ او سر تر اوسه خو اسانه او څه کلیر دي. انشاءالله چې به اخیره پورې به اسانې ښه زړه به نه وهئ. بل دی موږ سره سی ټو سی، کنزیومر ټو کنزیومر. کنزیومر ټو کنزیومر دا چې دی که نه دا ډېر کم دي. د پاکستان کې دلته یو دغه دی که نه پلیټ فارم دی، دې ته ویلی شي او ایل ایکس. کنزیومر ټو کنزیومر مطلب دا دی که نه چې د ګاګ تعلق د ګاګ سره. دې کې چې دی موږ خپل استعمال څیزونه خرڅوو. لکه تا سره اوس خپل موبایل دی تا څه ټایم پورې استعمال کو که نه، او ته وایې چې یاره دا چې دی دا زه واپس خرڅ کړم، نو ته به دا چې دی که نه نو ته دا په دې کې دغه کې خرڅولی شي او ایل ایکس کې. او دې قسمه لین دین ته، دې قسمه تجارت ته څه ویلی شي؟ سی ټو سی یا کنزیومر ټو کنزیومر. چې ستا نه څوک تپوس وکړي، سمپل ساده جواب یې دا دی که نه، چې تا نه څوک تپوس وکړي چې یاره دغه چې دی سی ټو سی بزنس څه ته وایي، ته ورته وایې سی ټو سی بزنس هغه بزنس دی چې په دې کې موږ خپل استعمال څیزونه خرڅوو، د خپل کور څیزونه. اکثر داسې وي که نه خلکه کور کې یو څیز استعمال کې چې هر یو څیز بس راوالي په دې باندې بیا خرڅوي، خپل موبایل یې په دې کې خرڅوي، هر یو څیز دا په پاکستان کې دی دا او ایل ایکس. پوه شو؟ د دې دا یو اگزامپل دی مثلا. پوه شو که نه؟ اوکې سر، پوه شو. ښه زمونږ کار چې دی اوس که نه، زمونږ دې سره کار نشته دریم نمبر سره. ښه زمونږ کار چې دی د دوه ټایپه دی، لومبی بي ټو بي او بي ټو سي. ته وایې څنګه؟ اوس څنګه، اوس که زه تا نه تپوس وکړم چې څنګه زمونږ دې سره کار دی؟ خو که چېرته موږ سر وغواړو خپل بزنس شروع کړو، نو موږ به چې خپل هغه آنلاین ای کامرس شروع کړو، مثلا سمپل خپل هغه آنلاین دکان خلاصو، د هغې لپاره موږ مجبور یو چې مثلا سودا واخلو. په غټ مقدار سره به په غټ مقدار سره به سودا اخلو. او بي ټو سي سره هم ځکه کار دی چې هماغه خپل بزنس یا خپل غټ سودا چې ده دا به کسټمر یا کنزیومر ته ورکوو. زبردست. اوس ما ته پته ولګي چې ته پوه شې. ما که ته ما ته هسې وایې چې ښه اوس چې او د دې سره مالې کار نشته او دې سره مالې کار نشته. صبر که ته مه وایه دغه بل خور به راته وایي. یو منټ بله خور به راته وایي. نوم دلته خو ما نه هېر شو نوم. تاسو ووایئ شابه. ما ته ووایئ. استاد محترم، لکه اولینی حالت کې چې وکنه بزنس ټو بزنس کې و، هغه په غټه پیمانه مقدار سره خریداري کېدله. بیا دوم حالت کې موږ مشتریانو باندې خرڅول. په دریم حالت سره زموږ کار نشته، ځکه موږ بزنس ټو بزنس سره کار لرو او بزنس ټو کنزیومر یا کسټمر سره کار لرو، ځکه موږ محصولات اخلو سوي او موږ بیا هغه محصولات چې هغه کارول سوي هغې سره بیا بیرته کار نه لرو. فقط زموږ دلته مقصد دا ده چې موږ محصولات خرڅ کړو، یعنی کوم چې بیا مثلا ستوري کاری او هغې نه بیا دوباره موږ استفاده نه کوو، هغه سره موږ کار نه لرو. هغه بیا د کسټمر مربوط ده چې هغه خرڅوي او که نه یې خرڅوي. زبردست. ډېر ښه. تاسو پرې پوهېږئ؟ ښه پوه شو انشاءالله. بس همدغه شانتې به وي. زه تاسو ته یو خبره کوم که نه دواړو ته، چې بیسک باندې کله تاسو پوه شوئ که نه، مخکې به انشاءالله تاسو ته بیخي مسله نه راځي. ټولې به همدا خبرې دا به مطلب دا به اوړي راوړي، به دې کې څه چینجز نشته، نه پکې څه راکټ ساینس دی. صحیح ده که نه؟ ما تاسو ته ویلي دي انشاءالله چې زه تاسو ته کومه سټراتیجي در کوم، تاسو دغه فالو کړه نو انشاءالله تاسو به ما ته دعا کوئ. ستاسو چې کوم ګول دی تاسو به هغې ته راسئ. صحیح ده که نه؟ انشاءالله. اوس چې دی که نه دلته موږ سره یو سوال پیدا کېږي که نه، چې یاره موږ امازون چې دی ولې انتخاب کړو، امازون ولې موږ چوز کړو؟ ځکه لکه دنیا کې خو ډېر زیات پلیټ فارمز دي که نه، دې ته وګوره. ډېر زیات دي، په دې باندې هم خلک اخیستل او خرڅول کوي. امازون دی، ای بی دی، والمارټ دی که نه، دا ټول دی، ایډسای شو، ټارګیټ.
نو موږ ولې امازون طرف ته رالو؟ نو په دې کې یو خبره ده چې امازون چې دی په دې ټایم کې د دنیا یو غټ پلیټ فارم دی ښه چې هر یو ملک وګوري هر یو کنټري بغیر د افغانستان او پاکستان نه کنه نو د دې ویر هاوس به هلته موجود وي. صحیح شو. هر یو ملک کې دی تقریبا چې د دنیا په 160 یو سل شپېته مطلب داسې داسې ملکونو کې د دې ویر هاوس شته او لا دا به د داسې ټایم به راشي چې په ټوله دنیا کې دی په افغانستان او پاکستان کې به وي داسې ټایم را روان دی. په دې وجه باندې چې دی که نه مونږ چې دی د امازون چې دی دا مونږ د ځان لپاره انتخاب خو ځکه چې دا یو غټ پلیټ فارم یعنې په اوسني وخت کې د دنیا غټ مارکیټ دی. ډېر غټ مارکیټ دی او د دې وجه دا ده چې په دې باندې کسټمر ډېر زیات ټرسټ کوي. اوس چې ریسرچ شو د 2024 که نه 2023 په اخیره کې نو هغې نه ثابته شو چې یاره امازون چې دی چې ډېر زیات ټرسټ پې کوي کسټمر هغه امازون دی په دې ټایم. صحیح ده. خو دومره ده چې کمپټیشن پکې زیات دی. انشاءالله زه به تاسو ته داسې سټریټجي ښیم چې تاسو به د کمپټیشن نه بهر شي تاسو ته به ریزلټ میلاویږي او که چېرته تاسو ان فیوچر کې بهر ځئ یو اس اے یا کینیډا ته نو بیا خو ستاسو به مزې بیا انشاءالله. صحیح ده. ښه اوس موږ سره بل دی که نه اف بی اے او اف بی ایم دې دواړو کې څه فرق دی؟ اف بی اے او اف بی ایم په دې باندې زه پوه کوم. د اف بی ایم مطلب دی fulfillment by Amazon او د اف بی ایم مطلب دی fulfillment by merchant. او زه پوه کوم چې یاره دې باندې مونږ کار څنګه کوو. ګوره ښه fulfillment by Amazon څه مطلب دی اف بی اے مونږ چې په امازون باندې کار هم کوو که نه که چېرته ته اوس دغه ته لاړ شي که نه یو اس اے ته بیا به ته اف بی ایم کې خو که ته چېرته افغانستان کې او یا په پاکستان کې ناست نو بیا به ته څه کې بیا به ته اف بی اے کې. اوس زه پوه کوم چې اف بی اے څه ته وایي. د اف بی اے مطلب دی که نه په اف بی اے باندې به مونږ کار څنګه کوو په دې کې به ته اول خپل اکاونټ جوړ کړي. صحیح شو. امازون اکاونټ به جوړ کړي امازون کریټ امازون سیلر سنټر او د چې اکاونټ جوړ کړو د هغې نه بعد به پې ته پروډکټ ولګې پروډکټ به لیست کړي. صحیح شو. دویم دوه کاره دې وکړه چې پروډکټ دې لیست کو امازون ته امازون چې دی ستا پروډکټ چې دی هغه به په خپل ویب سایټ باندې لایو کړي خلکو ته به شو کړي. اکثر چې ته د امازون ویب سایټ پوره وکړي که نه تا د پروډکټ ښکاري بلا شي پروډکټ سي دا شیانې به ستا پروډکټ هم کسټمر شو شي. اوس چې کله دا دغه شو که نه چې کله کسټمر ته شو شي اوس د دې نه بعد چې دی تا لیسټینګ وکړو ستا اوس کار نشته باقي ټول کار چې دی هغه به د امازون وي. څنګه به د امازون وي چې کله اډر تا ته راځي نو امازون به ستا پروډکټ اوچتوي او کسټمر ته به یې څه کوي کسټمر ته به یې ډایرکټ رسوي خپله به یې رسوي امازون مطلب ټوله ذمهواري به د امازون وي بس صرف چې دی تا پروډکټ لیست کو او نور ذمهواري چې د باقي هغه د امازون ده. صحیح ده که نه. اف بی اے چې دی داسې صحیح شو. اف بی اے مطلب دا دی fulfillment by Amazon مطلب ټوله ذمهواري چې ده هغه به د امازون وي په دې کې صرف به ته خپل پروډکټ لیست کې ته به پروډکټ لیست کې چې کله لایف شي پیکینګ او کسټمر ته چې دی مطلب دا ټول دا ټول د امازون کار دی. صحیح شو. دې ته څه ویلی شي امازون اف بی اے پوه شو په دې باندې اف بی اے دې ته وایي دا اف بی اے سروس شو. اوس بل سروس دی په دې کې اف بی ایم. اوس تاسو لپاره ګور دا موږ سره یو مثال دی لکه دا پروډکټ دی دا تا لایف کو کسټمر رالی چې کسټمر پروډکټ چې دی هغې باندې کلیک وکړو هغه یې اډر کړو نو د دې نه بعد به څه کېږي د دې نه بعد به امازون چې دی داسې ستا پروډکټ به راوچت کړي او ګاهک ته به یې ورسوي کسټمر ته به یې ورسوي. دې ته څه ویلی شي اف بی اے سروس. او د دې بدل کې بیا څه کوي امازون چې دی ستا نه به د دې څه نه څه کمیشن اخلي ځکه هغه خو ستا لپاره ستا پروډکټ یې ځان سره ایښی دی او ټوله ذمهواري مطلب په خپل سر باندې اخیستې ده نو څه نه څه کمیشن چې دی هغه به ستا نه بیا امازون اخلي د دې بدل. صحیح ده که نه. نو دې سروس ته ویلی شي امازون اف بی اے. اوس که مطلب ته هلته لاړې بیا ته خپله تاسو ویلي که نه چې ځم دغه ته یو ایس ته نو هلته چې دی اکثر بیا خلک چې دی اف بی ایم باندې کار کوي. اف بی ایم مطلب دی fulfillment by merchant. مرچنټ څه ته ویلی شي تاجر ته که نه. نو مطلب په دې کې به ټوله ذمهواري ستا په خپله وي چې ته به څه وکړي you will list your product and keep it in your warehouse
ته به خپل پروډکټ چې لیست کې او په خپل ویر هاوس کې به کېږي، یا هلته مطلب داسې ویر هاوس دي مطلب دا هغه سرویس ورکوي که نه، مطلب داسې ته به هغې سره خبره وکړي، یا ستا خپل ویر هاوس یا مطلب بل ویر هاوس ته به هغې سره خبره وکړي، هغې کې به ته پروډکټ کېږي. صحیح شو. پروډکټ دې لیست کو، اکاونټ دې جوړ کو، پروډکټ دې لیست کو، او هغه پروډکټ دې ځان سره کېښودو، یا مطلب ستا کور دی په هغې کې دې ځان سره کېښودو، ته هلته پاتې کېږي. د دې نه بعد به بیا څه وکړي؟ د دې نه بعد به امازون چې دی ستا پروډکټ چې دی هغه به لایو کړي په خپل دغه باندې ویب سایټ باندې په اف بي ام کې. چې کله ستا پروډکټ لایو کړي نو بیا به څه وشي؟ چې کله تا ته اډر راشي، چې کله تا ته اوس اډر راشي نو امازون چې دی تا ته به یو ایمیل راولېږي، چې ایمیل تا ته راشي، په هغه ایمیل کې به د کسټمر ټول ډیټیل موجود وي. تا ته وچېرم مطلب دا پلانې دغه د کسټمر دی، دا ایډرس دی، او دغه اډر چې دی دا دې ته رسول غواړي. بس ته به څه وکړي؟ ته به پروډکټ راوالې په خپله د دې پیکینګ او پیکینګ دا هر څه مطلب ذمهواري ستا په خپلې په اف بي ام کې. پوه شو زما په خبره باندې؟ تا کله اډر راشي پوه شو سر. پروډکټ به ته په خپله راوالې او ګاهک ته به ورسوي. پیک او ډیلیوري هر څه ستا هر څه به ستا بیا ستا په خپل سر وي، خو دا هغه کسان کوي چې هغه هلته خپله فزیکلي موجود وي. یا داسې هم خلک کولی شي لکه مطلب ته اوس دلته او مطلب هلته داسې کسان دي چې هغوی سروس ورکوي، ته ووایې چېرې مطلب زه په امازون باندې نه کوم، او هغې کسانو سره خبره وکړي، ویر هاوسز دي، هغې ته ووایي چېرې زما دا پروډکټ دی زه یې تا سره ږدم، ته یې ماته شپ کوه. خو یاره دې کې مسلې ډېرې زیاتې راځي، که ته مطلب په خپله موجود وي نو بیا ستا دپاره دا بهتره ده. صحیح شو. خو دا دواړه چې دی یو د اف بي اي او بل دی اف بي ام. په اف بي اي کې به ټوله ذمهواري چې ده هغه به د امازون وي، او په اف بي ام کې به ټوله ذمهواري ستا په خپلې د تاجر وي، د تاجر به یې ورکړي. ګوره دا رحیم سره دې پورې پوه شوې تاسو؟ سر پوه شو دې پورې. 10 منټه بعد چې دی دا به خپله ختم شي، بیا به در سره زه لینک شیر کړم. صحیح ده که نه؟ صحیح ده سر. مشکل خو نشته، زما خبرې خو سختې نه دي. نه نه سر بیخي کلیر دی. ما ته وایه. صحیح ده. صحیح ده سر. سر په اف بي اي کې که نه چې موږ دغه پیک او ډیلیوري موږ خو فقط اردر اخلو د مشتري نه، د کسټمر نه، نور هر څه امازون کوي که نه. بیا د دوی سره موږ څنګه کانټیکټ کوو؟ د دې مثلا امازون هغه څوک چې سروس ورکوي مثلا دغه اردر دوی ته څنګه وایو چې د کس اردر غوښته دغه شیان؟ لکه څنګه؟ لکه مثلا سر زه اف بي اي کوم که نه، تاسې راشئ او ما لوچي هم اردر کړی دی، بیا زه څنګه دغه شیان تر تاسې رسوم؟ مثلا تاسې وویل په اف بي اي کې چې امازون ډیلیوري او پیک کوي که نه، هغه کسان چې د ډیلیوري او پیکینګ کوي د دغې شیانو، نو دا بیا موږ څنګه د هغوی سره مثلا کنټکټ کوو یا هغوی سره دغه اوس رابطه دې زه کوو؟ پوه کوم ګوره داسې وي که نه، په اف بي اي کې موږ داسې وکړو چې تا پروډکټ لیست کو که نه، چې کله تا پروډکټ لیست کو صحیح شو، ته به د هغې نه بعد خپل تا سره چې کوم سامان پروت دی، تا سره کوم پروډکټ پروت دی، هغه ته د امازون ویر هاوس ته یعنې د امازون ګودام ته به یې ولېږي. پوه شوې؟ چې کله هغوی ته سپیسیفیک ویر هاوس اوسي هلته په یو اس اے کې، لکه مطلب ته ستا ایل ایل سی په کوم ځای کې جوړه ده، ستا دا کمپني ستا دغه چې دی که نه مطلب دکان به ورته ویم داسې سټور که نه، ستا چې په کوم دغه کې جوړې نو عملته تا ته په هماغه لوکیشن تا ته نږدې ښایي چېرې دلته تا سره دغه ویر هاوس هم شته دی، دا نږدې دی تا سره، نو ته به هماغه چې دی که نه بس ته به هلته ولېږي خپله انوینټري، چې هلته ورسېده تا ته به امازون ووایي چې ستاسو انوینټري چې دا ستاسو پروډکټ چې دی هغه ما ته راورسېد، په خپل دغه باندې به یې لایف کړي، بس ته به بېغمه شي بیخي. تا ته به دلته پته لګي چې زما دومره پروډکټ یې زما دومره یونټ یې دا خرڅېږي، او بس امازون به لګیا نور کار به د هغې خو چې صرف به دومره کېږي که نه چې به ستا نه د دې څه کمیشن اخلي، هلته چې ځان سره ستا پروډکټ یې ښیي، ستا سامان یې ځان سره یې ښیي که نه، دې به هم درنه او هغه چې
د دې هم دنه کمیشن اخلي. صحیح شو. نو دا طریقه ده. پوه شو څه پوه شوم سر. که ستاسو سوال بدلو همداسې و. نه همداسې و سر، جواب شو زما سوال. ګوره ها امازون چې دی که نه، ما تاسو ته وویل که نه چې امازون چې دی د دنیا په اکثر دغه کې چې دی که نه، دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی کنټریز کې. او کنټریز کې دی اکثر. نو په هغې کې دا دي ښه. ګور دلته تاسو وګورئ په امریکا کې چې کوم دی که نه، امریکا ډاټ کام، چې کله تاسو ته دا راشي که نه امریکا ډاټ کام، د دې دا مطلب دی چې یاره دا دغه چې دی که نه دا مارکیټ چې دی دا په کوم کې دی؟ دا په یو اس اے کې، په امریکا کې دی. د کینیډا لپاره چې دی امازون ډاټ سی اے، داسې میکسیکو، برازیل که نه دا شو. دغه رنګ یورپ باندې هم تقسیم شو، دا ډیوایډ شوی دی مختلف. اوس چې دی زه درته خپله خبره وکړم که نه، زه په والمارټ باندې هم کار کوم، په ټیک ټاک شاپ باندې هم کار کوم، ښه زبردست کار پې کېږي. خو هغې کې چې دی که نه ته لکه مطلب سپیسیفیک کنټریز دي په هغې ته مطلب را رسېدلی لا فی الحال دومره نه دی دغه شوی، لکه دغه نه دی ورلډ وایډ نه دی داسې لکه څنګه چې امازون دی دغه شان. صحیح شو. یو واحد امازون دی چې یاره د دنیا په هر یو ګوټ کې موجود دی. اکثر یو څو ملکونه لکه افغانستان، پاکستان، داسې یو څو د شمار هلته نشته، نور په هر دي امازون. نو دلته ته وګوره په یورپ کې هم دی. په یورپ کې کوم کنټریز دي چې په هغې کې دا دی لکه یو کې شو، دا دی امازون ډاټ سی او ډاټ یو کې. صحیح شو. دغه رنګې فرانس شو، دا شو ایشیا کې هم دی امازون. دا ګوره زه تاسو ته دا وایم که نه چې کله تاسو ته دا راشي که نه امازون ډاټ کام، نو تاسو پوه شئ چې یاره دا د کوم مارکیټ پلیس دی؟ د یو اس دی. چې تاسو ته راشي امازون ډاټ سی او ډاټ سی او ډاټ جے پی، نو تاسو پوه شئ چې دا د جاپان دی. صحیح شو. دغه رنګې دا ټول دی په میډل ایسټ کې چې دی یو اے ای ده. نو د دې دا مطلب دی که نه چې امازون چې دی د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی، او د دې دا مین وجه دا ده که نه چې یاره په دې باندې خلک ټرسټ زیات کوي. صحیح ده که نه؟ ټرسټ پې ځکه ټرسټ پې کوي نو په دې وجه دوی خپل سروسز نه لري افغانستان او پاکستان کې. اصل خبره دا ده که نه، که د پاکستان خبره راته وکړم، د پاکستان خلکه یا د افغانستان خلکه، د پاکستان به راته وکړم دلته د پاکستان خلکه چې دي که نه چې کوم مارکیټ ته وردن نه شي که نه، نو بس هغه چې دی هغه مطلب په شرمونو باندې وشرموي، داسې چلوي، دو نمبري کوي، لانګ ټرم کار نه کوي. مطلب بس داسې اوس چې دی که د یو ای خرابوي د دوی هر څه خراب کی. مطلب اوس دومره ټرس خراب کی که نه. زه درته د یو ای خبره کوم، یو ای کې کار دومره زبردست روانو که تا سره مطلب 40,000 روپۍ مې تا پې کار سټارټ کړو، تا دومره ښایسته پروفیټ جنریټ کولی شي چې یاره د حد نه زیات. په دوی څه ویل هغه خلکه څه وایي، یو کس و هغه سره چرګه وه، هغه سرو زرو انډه به یې چوي که نه، روزانه به یې چوله، بس هغه ویل چې راکړې دا حلاله که نه، یو ځل به ترې ټولې راوباسي. نو دوی داسې چلو دو نمبري وکړله، بس هغه هر څه چې دي هغه یې ختم کړه. داسې وکړه چې ډېر زیات نقصان وي. نو دې کې دا وجه ده دوی خلکو چې دی ټرسټ د لاسه ورکړی دی. او دا خلک چې دي که اوس وګور د هند شو یا مطلب دا نور هېوادونه شو، هغوی چې دي که نه هغوی صحیح کار کوي. د دوی چې کومه پالیسي ده د امازون هغه فالو کوي، دوی نه فالو کوي. دوی ټرسټ کوي. دا خبره ده. بس سر صحیح شو. اوس بیسیک خبرې دي یو څو. صحیح ده. دا خبرې چې دي دا به ذهن کې کښېني. دا خبرې که چېرته ستاسو مطلب ذهن کې نه وي که نه بیسیک کنسپټ، نو تاسو ته ډېرې زیاتې مسلې راځي. لومبنی چې ده که نه ارننګ ګریډ، ما تاسو ته مخکې مې ویل چې ګوره په سټارټ کې به تاسو به لرننګ کوئ. چې کله تاسو لرننګ وکړو ارننګ به بیا تاسو په خپله کوئ. په سټارټ کې به تاسو صرف چې دی د لرننګ دغه ساتئ، کنسپټ ساتئ. صحیح ده. د لرننګ ارننګ چې دی هغه په سټارټ کې نه کوئ. چې کله انشاءالله تاسو سره پراپر نالج راشي، صحیح شو، نو تاسو به انشاءالله ایکسپرټ شئ. نو تاسو چې دی انشاءالله تاسو به په خپله چې دی تاسو به بیا ارننګ کوئ. په سټارټ کې به دا خبره تاسو ساتئ. بل چې دی کلاینټس ګریبینګ انیشلی، دا خو ختم نه دی که نه.
نه ها په سٹارټ کې چې تاسو به کلاینټس پسې منډې نه واخلئ. کلاینټ پیژنئ تاسو کلاینټس هو سر پسې به تاسو منډې نه واخلئ. د هغې مین وجه دا ده که نه چې کله تاسو کلاینټ تاسو سره اوس دغه نشته که نه پراپر نالج در سره نشته. اوس مطلب دا کورس تاسو ختم کړو یو میاشت کې ختم کړو او د هغې نه بعد بیا تاسو خلکو ته وایئ چېرې مطلب راشئ زه به درته کار کوم او مطلب دغه به وکړو که نه بزنس به سټارټ کړو. داسې کار به کله هم نه کوې چې کله دې په خپله په ځان باندې یقین پیدا شو د هغې نه بعد او ته مطلب مطمئن شوي په خپل ځان باندې چې انشاءالله زه اوس کولی شم چې کار وکړم که زه کلاینټ ته کوم او که زه د خپل ځان لپاره کار کوم نو زه کولی شم د هغې نه بعد چې بیا څه کوال که چېرته تاسو سره پراپر نالج نو او کلاینټ ته هم کار شروع کړو نو د هغې به څو نقصانونه وشي. لومبی به دا وي که نه چې ستاسو چې کوم یو منټ دا ختمېږي ښه لومبی به دا وشي که نه چې د کلاینټ چې کومې پیسې دي هغه هم تاسو غرقې کړئ. صحیح ده که نه ګوره چې هغه تا ته اکاونټ درکوي تا باندې ټرسټ کوي نو هغه به ډېر زیات انویسټمنټ کړی وي. صحیح شو د هغه پیسې هم لاړې. بل چې دی ستاسو چې کوم کانفیډنس لیول دی که نه هغه چې دی هغه به هم ختم شي زیرو ته به راشي. ستاسو به په ځان باندې اعتماد ختم شي بیخي. یقین وکړه که بیا تاسو داسې شي که نه چې څوک درته د زمري زړه درکړي نو بیا به مخکې کار ونه کوي. بس په دې زمانې به ستاسو کیریر چې دی هغه به ختم شي. چې کله سره پراپر نالج راشي نو د هغې نه بعد به سټیپ اخلئ. صحیح شو که نه. هلو هلو هو سر आवाज مې صحیح دی؟ یس سر ښه بل چې دی که نه او سر درېیمه خبره دا we hope knowledge is destroyable. نیم دغه چې دی که نه مطلب hope knowledge is destroyable هغه دغه دی یو وایي زه بار دا وایم که نه نیم حکیم څه شعر نیم حکیم خطره جان او نیم مولا خطره ایمان. صحیح ده که نه چې کله تاسو سره hope knowledge و نو دا چې دی ستاسو دپاره سکرین شو کېږي که نه تاسو ته هو سر ها تاسو ته ما څه ویل چې هاف نالج از ډسټرایبل په دې پورې مو ویل که نه په دې باندې خو تاسو پوه شوئ چې هو سر په دې ځای پورې مو نیم حکیم چې دی ما تاسو ته ویل چې را خطره جان او نیم ملا خطره ایمان دا خبره مې تاسو ته وکړه. نو همیشه به کوشش کوئ چې په دغه باندې به کله هم سټارټ نه والئ چې تاسو سره هاف نالج وي او تاسو سټارټ والئ نو د دې به ریزلټ څه وي د دې به صرف نقصان وي تاسو ته نقصان ملاویږي. نو کوشش کوئ چې کله تاسو خو ایکسپرټ شئ د هغې نه بعد به تاسو سټارټ والئ. بله خبره پکې دا ده چې امازون از ناٹ ا چایلډ پلی. امازون چې دی د ماشومانو لوبه نه ده. صحیح ده لکه تاسو ته به یو کس راشي او تاسو ته به وایي چې ما تاسو ته په سټارټ کې هم دا خبره وکړه دله به وایي چې راشه بس دغه وکړه امازون دغه درس ووایه کورس وکړه او د هغې نه بعد چې دی ستا پیسې به سټارټ شي. ته هغه ته ووایه ته خپله د دې نه ولې ډالر نه ګټې چې ما ته په یو میاشت کې د کورس ښیې او د هغه نه بعد پیسې داسې نه ده. ښه ورکې شته هر څه دې کې مختلف ډېر زیات سروسز دي د برانډ اپروول سروس ورکې شته چې ته یو برانډ راوکاږي په میاشت کې چې دی چې کله تا سره صحیح نالج راشي په میاشت کې ته 10 برانډ هم راوکاږلی شي. یو برانډ چې دی ته په $100 باندې خرڅولی شي. ښه زبردست چې دی په هول سیل کې مطلب ته دغه کولی شي ښه پروفیټ جنریټ کولی شي. خو نه د دې لپاره به دا وي که نه چې ته به محنت کړي ټایم به دې ته ورکړې څه ناسته. صحیح ده که نه خامخا به دې ته ټایم ورکړي نو بیا به تا ته انشاءالله ریزلټ میلاویږي. او که داسې یو کس تا ته و چې راشه بس دغه وکړه کورس وکړه یو میاشت او بس پیسې به دې ستا شي نو دا خبره غلطه ده. صحیح ده که نه انشاءالله موږ په دې کې محنت کوو او موږ ته به ریزلټ میلاویږي. که چېرته یو کافر چې وي یو غیر مسلم وي هغه محنت وکړي نو الله پاک د هغې محنت هم نه ضایع کوي. صحیح ده نو موږ به محنت کوو دا به شرط وي. پوه شوې په خبره باندې تاسو؟ ښه دویم دی موږ سره سیم از ادر بزنس. ګوره دې کې فرق هم داسې نشته. دا چې دی که نه امازون چې دی آنلاین کاروبار دی او څنګه چې تاسو ګورئ که نه په بازار کې چې خلک اخیستل او خرڅول کوي په دوکانونو کې ناست دي او مطلب خپل کاروبار کوي بزنس کوي فزیکلي کاروبار کوي دا هم سیم هماغه رنګې بزنس دی خو دغه چې دی دا آنلاین دی. په دې دواړو کې فرق څه دی؟ په فزیکلي بزنس کې چې دی هغې کې به مونږ
چې کوم بوج وي هغه به مونږ په څه باندې راولو، په خپلو اوږو باندې به راولو، په خپل لاسونو باندې. او په دې کې چې دی بوج به مونږ په څه باندې راولو، زور به مونږ څه ته ورکوو، خپل ذهن ته به یې ورکوو، خپل دماغو ته به زور، صرف دومره فرق دی پرې. نور دا دواړه چې دي دا بالکل سیم دي. پوه شو تاسو؟ ښه، د دې نه بعد دی مونږ سره minimum 8 to 10 months work in agency. زه به تاسو ته یو خبر وکړم که نه، دا تاته وایي چې کله ته دا دغه وکړي امازون وکړي، نو هغې نه بعد کورس تا ختم کو، نو کم از کم په ایجنسۍ کې به ته 8 میاشتې تېرئ. تاسو خو اوس هلته یې په دغه کې افغانستان کې، مطلب آنلاین ما سره کلاس اخلي. زه به تاسو ته دا شارټ کړم انشاءالله چې 3 میاشتې تاسو ما سره کنیکټ وئ، او زه تاسو ته کومه سټریټجي درکوم او تاسو په هغې باندې کار کوم، الله په فضل سره تاسو ته به رزلټ ملاوي 3-4 میاشتې. صحیح ده که نه؟ بله ان خبره شاء ده، الله. اخیرنۍ خبره ده ورکي وی product is king. 98% work is product hunting and sourcing. وی product چې دی ګوره زموږ ټول کار چې دی دا مونږ چې دا ټولې خبرې یو دا کورس چې مونږ کوو دا مونږ د دې لپاره کوو که نه چې مونږ ته یو ویننګ پروډکټ پیدا شي. مطلب 98% کار چې دی هغه په پروډکټ کې دی، چې کله ته دا یو ښه پروډکټ وپېژندلو بس تا کار چې دی هغه ختم شو. مطلب تا ته نن چې دی یو ښه پروډکټ پیدا شو، ته په سبا باندې خپل کار چې دی هغه شروع کولی شي، خپل بزنس شروع کولی شي. خو انشاءالله په دې کورس کې چې دی زموږ ګول چې دی او زموږ هدف هم چې دی هغه دی مطلب یو ښه پروډکټ پېژندل، یو ویننګ پروډکټ پیدا کول. او داسې ټایم به راشي چې تاسو یو پروډکټ ته وګورئ، تاسو ته به پته لګي انشاءالله چې دا ښه پروډکټ دی. صحیح ده؟ دومره به تاسو ایکسپرټ شئ، خو تاسو به دې ته لږ ټایم ورکړئ. ټیک ده که نه؟ تاسو به پروډکټ هنټینګ کې انشاءالله تاسو ډېر زیات ایکسپرټ شئ، او زموږ کار هم چې دی هغه پروډکټ سره دی. بل دی مونږ سره کنسسټنسي. تاسو چې دې کې کار کوئ که نه، نو تاسو به لګاتار کار کوئ، دغه سره به کار کوئ که نه، کنسسټنسي سره. پوه شوئ؟ داسې به نه کوئ چې یاره مطلب یو ورځ تاسو کار وکئ او بیا چوټي وکئ، یو ورځ کار وکئ لیپټاپ راواخلئ نیمه ګنټه کار وکئ 2 ګنټې کار وکئ بیا چې دی بیا سکیپ کئ. نه، تاسو به چې دی تاسو به مطلب داسې کار کوئ که نه چې په هغې کې به ګیپ نه راولئ، مسلسل به تاسو کار کوئ، مسلسل به تاسو خپل محنت جاري ساتئ، نو تاسو چې دی تاسو به خپل هدف ته رسئ، خپل ګول ته به تاسو رسئ. صحیح ده که نه؟ دې کې دا شرط دی. پوه شوئ؟ تاسو به داسې کوئ چې دې ته به ټایم ورکوئ، دا ټیکنګ ټایم پروسس دی. دې ته چې کله تاسو ټایم ورکوئ نو انشاءالله ستاسو ته به ریزلټ میلاو شي. ګوره دا داسې خبرې دي که نه، دا به تاسو ته کیدی شي دا به تاسو ته عام خبرې ښکاري او دین ساده خبرې دي، خو ګوره دا خبرې چې دي دا ډېرې ضروري دي. په دې باندې به تاسو لازما چې دی دا به تاسو فالو کوئ او په دې باندې به عمل کوئ. داسې ډېر کسان دي هغوی به وایي چې یاره امازون فیک دی، په دې کې موږ ته ریزلټ نه میلاویږي. خو ته چې د هغې نه پوښتنه وکړې او د هغې شاته وګورې سټوري وګورې، نو هغه به کار نه یې کړی، کنسسټنسي دا به یې نه وي فالو کړي، په دې باندې به یې کار نه یې کړي، نو صرف دا وجه ده. صحیح ده که نه؟ نو دا به ستاسو په ذهن کې چې موږ به کار کوو او ښه مسلسل به یې کوو، دې ته به ټایم ورکړو، په ګپ باندې به یې نه وړو. صحیح ده؟ دا خو هماغه خبره راوایي how can you become successful on Amazon. په امازون کې موږ څنګه کامیابېږو، څنګه مخکې ځو، نو د هغې لپاره همدا ده چې یاره موږ به د دې لپاره څه شرط دی، د دې لپاره به موږ ته پکار دی چې موږ څه وکړو، موږ به دې ته پراپر ټایم ورکړو، موږ به داسې کوو چې یاره موږ به ځان په دې کې ایکسپرټ کوو. دا خبرې دي دا موږ فالو کوو، نو انشاءالله موږ په امازون کې کامیابېږو، موږ به مخکې ځو. صحیح شو؟ بل په دې کې د ټولو نه ضروري خبره چې ده که نه پیشنس دی، هغه صبر دی. دا ماده چې کله تاسو کې وه نو انشاءالله بیا تاسو چې دی دغه بزنس کې مخکې تللی شئ. لکه زړه به نه تنګوئ. ما خپله چې دی زه درته خپله خبره وکړم که نه، تاسو به انشاءالله ریزلټ میلاو شي او زر به درته میلاویږي د الله فضل سره انشاءالله. ما چې کله خپله کار کوم نو تقریبا چې په 5-6 میاشتو کې ما ته زه به سهار کېناستم او زه به ماښام راپاڅېدم د کار نه، ما ته به ریزلټ نه میلاوېده. صحیح شو؟ خو ما خپل کار نه دی پرېښی، ما به محنت چې دی ما جاري وساته. بیا داسې یو ټایم راغلی الحمدلله ما ته بیا ډېر ښه ریزلټ میلاو شو.
خو د هغې زه درته یو وجه هم ښیم چېرې په شپږو میاشتو کې چېرې ما دا کار کوم محنت مې کو سهار به کېناستم او ماښام به پاڅېدم دا ما مطلب ما ته ریزلټ ولې نه میلاوي هغه د دې هغې مین وجه دا و چې ما سره یو صحیح ډایرکشن و ما سره داسې یو کس نه و چې زه یې صحیح ګایډ کړی یم صحیح شو د هغې یو وجه دا هم ده نو انشاءالله زه به تاسو ته ډایرکشن چې دی دا ورته زه درکوم انشاءالله تاسو به هغه فالو کوئ او ریزلټ به هم درته انشاءالله میلاو شي خو د صبر د پیشن چې دی دا به تاسو ځان کې خامخا راولئ رائټ ډایرکشن ما تاسو ته وویل که نه دې کې یو خبره ضروري خبره رائټ ډایرکشن ده چې کله تاسو سره ډایرکشن نه وي که نه تاسو سره یو پراپر ډایرکشن نه وي نو چې یو کار تاسو په مطلب په ګنټه کې کېږي که نه نو هغه کار چې دی هغه تاسو په میاشتو کې بیا نشئ کولی مشکل به شي درته خو ډایرکشن چې دی پراپر ډایرکشن دا زما کار دی دا به درته زه درکړم او هغه به انشاءالله بیا تاسو فالو کوئ صحیح شو دا ورکې د ټول نه ضروري خبره ګوره ما تاسو ته مخکې هم ویل چې دا خبرې به تاسو ته ډېرې سمپل او ساده ښکاري خو دا ګوره ډېرې زیاتې ضروري دي زما اواز اورئ تاسو که نه هو سر. صحیح ښه اوس چې دی که نه په امازون کې چې کوم خلک بزنس کوي دې کې یو څو طریقې دي زه به درته داسې وایم هغې کې لومبی دی موږ سره بزنس ماډل چې دی موږ سره په دې کې یو دی موږ سره پرایویټ لیبل بل دی موږ سره هول سیل ډراپ شیپینګ او یو دی موږ سره په دې کې افیلیټ مارکیټینګ په دې کې نه دی لیکل شوی خو اب هم تاسو یاد ساتئ په دې څلور طریقو سره چې دی خلک په امازون باندې بزنس کوي اوس درته زه یو یو چې دی ایکسپلین کوم چېرې پرایویټ لیبل څه ته وایي هول سیل څه ته وایي ډراپ شیپینګ څه ته وایي او افیلیټ مارکیټینګ څه ته وایي ګوره لومبی دی موږ سره پرایویټ لیبل پرایویټ لیبل دی ته وایي که نه په شارټ په امازون باندې چې کله تاسو ګورئ نو خلک ورته پی ایل وایي پی ایل په دې کې چې دی بلډینګ اون برانډ تاسو چې تاسو به څه کوئ تاسو به په دې کې خپل برانډ رجسټر کوئ چې کله تاسو یو خپله مطلب تاسو کمپني رجسټر کوئ یو پروډکټ چې دی تاسو دغه کوئ که نه سیل کوئ نو هغه پروډکټ چې دی هغه به تاسو په خپل نوم باندې رجسټر کوئ د هغې به ته خپله مالک یې لکه دا پروډکټ دی دا پروډکټ دا به ته په خپل نوم باندې رجسټر کړي د دې به ته مالک یې دې ته ویلی شي پرایویټ لیبل چې کله ته یو خپل پروډکټ جوړ کړي یو خپل پروډکټ چې دی مارکیټ ته راوړي مارکیټ ته یې وړاندې کړي نو دې ته ویلی شي پی ایل دې ته ویلی شي پرایویټ لیبل اوس دې کې وایي که نه وایي دې کې به تا سره بجټ څومره وي دې کې به تا سره پیسې څومره وي نو بجټ به په دې کې تا سره کم از کم وي د $100,000 نه واله تر $40,000 پورې صحیح شو بل دی په دې کې به ته ټریډ مارک رجسټر کړې په دې کې محنت ډېر زیات دی په پرایویټ لیبل کې بل دی پی پی سی کمپین ګیو اویز ریویوز او ریټینګ که نه دې ټولو باندې به ته کار کوې کلاینټ ایشو ګوره په دې کې مسلې هم ډېرې زیاتې دي چې ته اوس لکه مطلب پرایویټ لیبل کې په ایکسپرټ یې ته دغه چې دی پروډکټ لانچ کولی شي په دې کې تا باندې کلاینټ هم ډېر زیات ټرسټ نه کوي کلاینټ ځکه په تا باندې ټرسټ نه کوي دومره زیات بجټ دی دې ته وګوره 40,000 یا $100,000 نو هغه هم یېرېږي چې دا خو ډېر زیات دغه دی که نه انویسټمنټ دی ډېر زیات بجټ دی اماونټ دی دا مطلب چېرته مطلب دغه نه شي زما دا پیسې ډوبې نه شي غیبې نه شي دا په تا باندې مطلب دغه نه کوي ټرسټ نه کوي بل په دې کې چې دی که نه ریسکي ماډل په دې هم دی په پرایویټ لیبل کې لکه تا یو پروډکټ خپل جوړ کړو تا سره ښه انویسټمنټ هم شته که نه او څومره دغه دې پې ولګوئ پیسې انویسټمنټ دې وکړو $40,000 یا $100,000 دا ډېرې غټې پیسې دي دا تا دغه کړو نو د دې نه بعد هم کېدی شي تا ته دا ریسک پکې شته چې ستا دا برانډ چې دی دا ونه چلېږي ستا دا برانډ چې دی دا کامیاب نه شي صحیح شو دا پیسې چې دي ستا هر څه چې دي هغه لاړل نو دا یو ریسکي ماډل دی خو که وچلېږي نو بیا به ستا مزې وي ځکه ستا به یو خپل برانډ وي او په تا باندې به خلک ټرسټ کوي دې ته ویلی شي پرایویټ لیبل پرایویټ لیبل دې ته وایي چې کله ته یو پروډکټ په خپل نوم باندې جوړ کړي د هغې مالک ته په خپل یې پوه شو تاسو په دې باندې هو سر. خو ریسک هم دی ډېر زیات مطلب په سټارټ کې تاسو چې دی که نه تاسو پرایویټ لیبل باندې کار بلکل مه کوئ بل چې دی هول سیل سر د پرایویټ لیبل یو اگزامپل دا هم کیدای شي د شاید انور خو ګورې که نه د هغې چې په خپل نوم سره نه پوهېږم چې سره یو هغه جوړه کړې وای انرژي بیا راجیت خپله انرژي او
اه نو دغه هم د پرایویټ لیبل بالکل لکه دا یو چې دی دا اگزامپل اوس کېدای شي. بالکل دا اوس پرایویټ لیبل دی. دا اوس د شاهد انور چې دی د دې خپله مالک دی د دې شیراجي انرژي چې کومه ده که نه دا چې دی یو دا چې دی دا د دې خپل دا د دې مالک دی. اوس افغانستان کې چې دی د افغانستان داسې زیاته کمپنی ده یا مالک ده. افغانستان کې کومه انرژي ده ډېره زیاته مشهوره ده؟ څه شي هغه الکوزیر که څه شی دی داسې داسې ده که نه؟ او هلکوزه هلکوزه اوس د دې چې دی دا هم یو برانډ دی د دې دغه چې دی که نه داسې یو برانډ دی د دې مالک چې دی که نه دې باندې اوس کار کړی دی دې ته ویلی شي پی. شاهد انور چې دی د شیراجي چې دی دا مالک دی. داسې ډېر زیات برانډ دی. مطلب ته چې کله یو پروډکټ جوړ کړي په خپل نوم باندې جوړ کړي دې ته ویلی شي هغه ستا برانډ شو. اوس دویم دی موږ سره هولسیل FBA هولسیل. اوس هولسیل څه ته وایي؟ ګور دې کوي که نه وی سیل برانډډ پروډکټس سچ ایز نایکی ایډیډاس نیسلې مطلب ATC. دې کې چې دی که نه هولسیل دې ته وایي چې کله مونږ خپل برانډ مونږ نه دی جوړ کړی. اوس مطلب همدا د شاهد انور چې کوم پروډکټ دی که نه شیراجي انرژي دا مونږ سیل کوو د ده نه اخلو په غټ مقدار سره او سیل کوو نو دې ته ویلی شي هولسیل. په دې کې مونږ خپل برانډ استعمال کوو. مطلب د یو تیار برانډ دی یو مشهور برانډ دی بس د هغه پروډکټ را اخلو او مونږ یې سیل کوو. صحیح شو؟ دې ته ویلی هولسیل. بیا مونږ ته وایي که نه وی کین start it from 2000 as well. په دې کې چې دی که نه مونږ سټارټ د څومره د $2000 نه اخیستلی شو. په هغې کې مونږ څه کوو؟ په هغې کې مونږ سره کم از کم د $10000 نه تر 40 په دې کې چې دی نو دا ښه دی زمونږ لپاره که نه رسک نه دی مطلب دومره. او مطلب بل پکې دا بل ورکې دا دی چې یاره مونږ یو تیار برانډ دی بس یو مشهور برانډ دی د هغې پروډکټ خرڅوو. بل مونږ ته وایي که نه وی ډونټ هیو to run PPC advertisement او give aways. په دې کې موږ ته دا محنت ضرورت هم نشته. لکه give aways اوس دې ته وایي که نه لکه فری سیمپل یې ورکول. لکه شاید انور ته په سټارټ کې چې کله دا برانډ لانچ کو هم تاسو به کېدای شي ویډیوز کې لیدي هغې به کسان به ولاړ داسې هغې ته به فری سیمپل یې ورکول چېرې زما دا برانډ مشهور شي. نو دې کې ډېر زیات محنت کېږي. ایډورټایزمنټ به کې PPC کمپین دی په امازون کې دا هم یو قسم ایډورټایزمنټ دی دا به کې او کېدای شي د دې نه بعد هم ستا برانډ کامیاب نه شي. دا دی خو په دې کې دا ضرورت نشته په دې کې ځکه بس په هغې کوم برانډ پروډکټ چې موږ خرڅوو په هغې باندې آلریډي محنت شوی دی. صحیح شو؟ بل دې کې وایي که نه very less risk involved in this business model. په دې کې رسک هم ډېر زیات کم دی. رسک پکې ځکه کم دی نه پکې بجټ ته پکې دومره ضرورت شته نه پکې د PPC کمپین ضرورت شته. بل وایي you can do it by yourself. دا ته په خپل هم کولی شي ځکه دا ښه اسانه کار دی. بس د برانډ نه تا اپروول واخیستو یو ښه برانډ دی د هغې نه تا پروډکټ دې ترې راواخیستو او بس خرڅ یې کړه. دومره زیاتې کیسې په دې کې نشته. خو په اسانه سره یې ته کولی شي. لکه مطلب ته د ویې د هایر کولو ضرورت نشته چې یو بل کس یې او ستا لپاره کار کوي چې ته وایې چې مطلب داسې یو ایکسپرټ کس که ته وغواړې په دې باندې ته پخپله کار کولی شي په اسانه سره. هولسیل لکه مطلب هولسیل ډېر زیات فرینډلی دی. بل ورکې دا دی مونږ ته وایي که نه په دې کې د کومو خبرو ضرورت دی؟ پیشنس کنسسټنسي او رایټ ډایرکشن. ما تاسو ته مخکې ویلي چې هر یو کار کې د دې خبرو ضرورت دی چې تا کې دا موجود وي که نه مطلب پیشنس صبر درکړي او کار دې کوو مطلب ټایم دې ورکوو دې ته او بل تا سره یو رایټ ډایرکشن یو صحیح لار وله سره. صحیح شو؟ ډایرکشن وله سره یو پراپر ډایرکشن تا سره نو ته چې ته په دې بزنس کې ډېر مخکې تللی. اخیرنۍ خبره مونږ ته دا کوي چې ریزلټ کم after 3 months. په 3 میاشتو کې تا ته ریزلټ میلاویدلی شي خو شرط به ورکې دا وي چې کله ته دا فالو کړې دا پیشن کنسسټنسي او رایټ چې دغه درې شیان فالو کړي دا به فالو کړي. زه به تاسو ته انشاءالله هغه خبرې کوم که نه چې کومه ریالټي وي. لکه داسې به زه نه کوم چې چېرې بله ورځ تاسو یو په یو امید سره راشي بیا هر څه چینج وي بدل وي داسې به نه کوئ. انشاءالله تاسو به دې ته ذهني چې برابر یې هر څه ته. صحیح ده که نه؟ داسې کار وکړو. صحیح ده. بل دی مونږ سر سره څومره وخت کېږي تاسې خپل امازون کې کار کوئ؟ زه خپله زما تقریبا چې 4 کالونه زیات وشو. زه په یو پلیټفارم باندې کار نه کوم. زه په امازون کوم په والمارټ کوم ایبی باندې لکه ډېر زیات. سر لایک تاسې ویلی شئ چې څومره انکم تقریبا مانتلي لرئ اوس پکې؟
زه به اوس اکسپرټ استئ پکې مخکې بدللی استئ. ما سره چې دی که نه زه به درته اوس وښیم د دغه اکاونټ به درته وښیم. زه چې دی په یو ای باندې چې کوم کار کوم که نه په یو ای باندې چې زه کوم کار کوم نو په هغې باندې زه سلو کار کوم په مزه مزه لکه مطلب دومره زیات سیل زه په هغې باندې نه راوړم لکه دومره زیات انویسټمنټ نه په یو ای اکاونټ باندې. بل چې ما سره کوم د والمارټ اکاونټ دی که نه نو په هغې باندې ما تقریبا چې زه داسې ویم چې 3 میاشت به کېږي په هغې باندې مونږ 20K سیل راوستی دی اوس الحمدلله. ښه ډېر ښه. 20K صحیح ده. درته به هم ښیم بیا اکاونټ دواړه مانتلی منت نه په دې 3 میاشتو کې په هغې باندې 100,000 ډالر دی مطلب غټ څه 100,000 ډالر خدای دې پکې برکت واچوي. درې تاسو کامیاب کړي انشاءالله. به تاسو به زه به درته داسې ووایم که نه چې تاسو به فکر نه کوئ. زه چې تاسو ته کومه سټریټجي ښیم که نه نو تاسو به په هغې باندې خوشحاله یئ انشاءالله. هر ځای کې چې تاسو کار کوئ که نه نو تاسو ته به د هغې نه انشاءالله فایده رسي. امازون ګورئ زه به درته داسې ووایم که نه اور زه درته یو خبره کوم امازون داسې نه دی چې ته به خامخا اکاونټ جوړې او ته به د هغې نه پیسې ګټې. ګوره دې کې مختلف سرویسز دي. که ته برانډ اپروول کې ایکسپرټ شي تا برانډ تا خلکو باندې خرڅولی شي یقینو که ته د هغې نه د میاشتې $1000 هم ته ګټلی شي ښه په اسانه شی مطلب ګټلی شي د هغې د برانډ اپروول مطلب خلکو ته کلاسز اخلي د هغې نه یې ګټلی شي. اکاونټ کریټ کوه کریشن هغې نه هم ته ګټلی شي پیسې. ډېر زیات سرویسز دي ورکوي خو د هغې لپاره به دا وي چې ته ایکسپرټ وي. دا هر څه به ته هله کې چې ته کله ایکسپرټ صحیح شو که ایکسپرټ ایکسپیرینس ولري او به د هغې نه تاسو بېغمه شئ. دې کې به دې کورس کې موږ نه هېڅ هم نه مس کړي. دا به یو کمپلیټ کورس وي انشاءالله سر. بل دی موږ سره ډراپ شیپینګ. ډراپ شیپینګ داسې دی موږ سره که نه ډراپ شیپینګ کې د علماو څه ورکې اختلاف هم دی. هغوی وایي چې دا مطلب ټیک نه دی څو کوئی حرام دی که نه خو موږ به یې زده کوو. بیا ورکې څه علما داسې هم وایي چې صحیح دی ټیک دی دغه نه دی حرام نه دی. خو دا څنګه بزنس ماډل دی دې کې داسې وي که نه لکه یو څیز دی په امازون باندې که نه یو شی دی هغې قیمت دی $40 ټیک شو. تا دا پروډکټ لیست کړی دی په امازون باندې تا ولیدو دا مطلب یو پروډکټ دی هغه تا لیست کو په امازون باندې اول تا د هغې پرایس ولیدو چې یاره دا پروډکټ دی په امازون باندې په $40 دی. تا تش د هغې تصویر راواخیستو په امازون باندې لیست کو اصل تا ولیکل چې دا پروډکټ ما سره شته دی دا او په اصل کې دا پروډکټ تا سره نشته پوهېږې زما په خبره او د هغې قیمت دی د بل چا سره دی سر د دې قیمت چې دی $40 دی تا ورته هسې لیکلي دي چې یاره دا پروډکټ چې دی ما سره میلاویږي په $40 باندې دی او ما سره شته دی خو دا تا سره نشته تصویر دی لګولی تش. اوس ګاهک رالی او همدغه پروډکټ چې دی دا په بل مارکیټ کې لکه زه به درته ووایم په والمارټ کې دا میلاویږي په $60 باندې والمارټ کې په $60 دی او تا په څو باندې میلاویږي تا دلته تصویر صرف لګولی دی چې ما په 40 باندې لګولی. اوس ګاهک رالی ګاهک چې کله په دې باندې کلیک وکړو یاره دا پروډکټ ماته په کار دی دا پروډکټ زما په کار دی ته لاړلې ډایرکټ دې ورته دغه نه ورولېږه د والمارټ نه دې ورته ورولېږه. ګاهک تا ته پیسې درکړې چې دا $40 واله او دا پروډکټ ماته راکړه دا خو تا سره نشته که خو تا مخکې لیدلی دی چې یاره دا پروډکټ چې دی دا په والمارټ کې په $60 باندې ماته میلاویږي بس تا راواخیستو او ګاهک ته یې ولېږو تا والمارټ ته چې دی $60 ورکړې او ګاهک تا ته $100 درکړه $40 شل تا په خپل جیب کې واچولې شل دې والمارټ او ډایرکټ دې هغه ته ورولېږو ګاهک ته دې ورولېږو. دې ته ویلی شي ډراپ شیپینګ مطلب په اصل کې دغه څیز تا سره موجود نه وي د بل پلیټفارم نه دغه کیشي یو بل سټور نه راخلي یو بل دکان نو دې کې اکثر ریسک راځي لکه د ستا اکاونټ د ډي اکټیویشن تقریبا چې 99% خطرې ورکوي. څنګه ورکې خطرې اوس ته دا ګاهک ته ولېږې ګاهک خو د امازون نه آرډر کړی که نه او چې ته کله دا ګاهک ته ورورسېږي په هغې باندې پیکینګ بیا د والمارټ نو ګاهک چې دی کنفیوز شي چې یاره دا پروډکټ چې دی دا خو ما د دغه نه آرډر کړی د امازون نو ما ته راورسېږي د والمارټ نه کمپلین وکړي چې په تا باندې کمپلین وکړي بس دغه ته هم پته ولګي امازون ته چې ښه دا خو داسې چل کړي دا خو د امازون د پالیسي خلاف دی ډراپ شیپینګ بس اکاونټ دې چې دی ډایرکټ دی پوه شوې دې ته ویلی شي ډراپ شیپینګ پوه شو سر ډراپ شیپینګ
دا چې دی ګوره دلته اخر کې مونږ ته وایو که not recommended for newbies. په دې باندې دا د دغه لپاره چې دی په سټارټ کې ستاسو لپاره دا ریکمنډډ نه دی. بس که ته زه خپله خبره وکړم، زه په والمارټ باندې ډراپ شپینګ کوم، زما اکاونټ نه خرابېږي، په هغه کې بیا څه ټریکس دي. صحیح ده که خو دغه په سټارټ کې چې دی تاسو به ډراپ شپینګ طرف ته بالکل نه. په دې کې پروفیټ ډېر زیات وي، دومره پروفیټ وي په دې کې که نه، که ته وغواړې په ډراپ شپینګ کې د میاشتې که ته وغواړې په ډراپ شپینګ کې د میاشتې $10,000 هم ته ګټلی شي. یقین وکړه دومره به دې په ځان ټرسټ کړي. خو دې کې لږ ریسک وي، لکه د اکاونټ ډي خو بیا کې دې کې څه ټریکس دي چې ته کله هغه فالو کړي که نه، هغې نه ته خبر شي، نو بیا تا نه راځي انشاءالله. بیا رسک چې دی لکه مخې نیول کېږي. بیا نیول کېږي، بیا ډېرې طریقې دي داسې دي. بل دی مونږ سره که نه دې کې دی افیلیټ مارکیټینګ. هغه ما نه دی لیکلی خو زه درته اوس وایم. افیلیټ مارکیټینګ دې ته وایي که نه، لکه اوس نن سبا ورته زه د ټیک ټاک دغه درکړم، د ټیک ټاک یو مثال به درکړم، ځکه چې ټیک ټاک عام دی. ټیک ټاک کې دی مطلب یو کس دی ستاسو خپل اکاونټ دی که نه، اکاونټ دی ستا چې دی 10,000 فالورز. صحیح ده، ستا 10,000 فالورز دي، تا د امازون نه د پروډکټ راواخیستو، امازون ته دې وویل چې یاره ستا دا پروډکټ چې دی دا درته زه خرڅوم په خپل فالورز باندې، زه درته خرڅوم، خو چې کله یې هغوی اخلي ته به ما ته په دې کې کمیشن راکړي. یا تا ته امازون وایي چې یاره دا پروډکټ زما واله، دا ته ما ته خرڅوه، چې کله ستا د فالورز چې دي دا پروډکټ اخلي، ستا د دغه نه راځي، ستا د اکاونټ نه راځي او زما پروډکټ اخلي، زه به تا ته په دې کې کمیشن درکوم. نو دې بزنس ته ویلی شي افیلیټ مارکیټینګ. یا ستا یوټیوب چینل دی، ستا فالورز دي، ستا دغه دي که نه، هغه راځي او مطلب د ستا د چینل نه راځي او پروډکټ اخلي، د امازون پروډکټ اخلي، د ای بی پروډکټ اخلي، یا بل پلیټ فارم دی، نو او په هغې کې تا ته بیا هغه ته څه کمیشن درکوي. نو دې ته ویلی شي افیلیټ مارکیټینګ. مطلب ته د هغې د پروډکټ یو قسم سر ایډورټایز. د دې یو اگزامپل دا کېدای شي لکه زیات څه ټیک ټاک کې ګورم مثلا انجینیوسي د یو کمپني د سکین کیر مثلا پروډکټ دپاره که نه دوی دغه اعلان کوي، بیا هغوی هلته وایي چې مثلا که تاسې زما دغه ډسکاونټ کوډ یوز کړئ نو تاسو ته به دومره ډسکاونټ ملاو شي. همدغه چې دی که نه، همدې ته وایي افیلیټ مارکیټینګ. صحیح شو که نه، دې ته ویلی شي افیلیټ مارکیټینګ. دوی ته بیا همدغه برانډ یا دغه کمپنۍ چې خپله محصول لري بیا دوی ورته کمیشن همدغه کس ته ورکوي. همدا ورکوي. دا کوډ چې ته ووایې که نه، بس هغې ته پته ولګي چې مطلب دا د دې د دغه نه اخیستلی شو، مطلب دا داسې وي دی، بس هغه ته د کمیشن دې طرف نه راغله زموږ دغه. دا دې ته ویلی شي افیلیټ مارکیټینګ. پوه شو که نه. پوه دا هم ښه بزنس دی، مطلب دا داسې بزنس دی که نه، دا بغیر ته د دغه نه شروع کولی شي، مطلب تا سره انویسټمنټ نه وي که نه. صحیح دی. بل دی مونږ سره بور خو تاسو نه یې که نه؟ نه سر. بل خور چې د هغوی خو شته که نه؟ خالده بل استاد محترم کلاس کې ښه ما یې که تا خو به اوده نه یې چېرته. اوس دی مونږ سره که نه نه استاد محترم متوجه یم. ښه اوس دی مونږ سره برانډ، ډسټریبیوټر، هولسیلر، ریټیلر او کنزیومر. اوس دې کې به فرق مونږ کوو چې برانډ څه ته وایي، ډسټریبیوټر، هولسیلر، ریټیلر او کنزیومر. ما تاسو ته مخکې ویل چې برانډ هغې ته وایي که نه چې هغه یو پروډکټ په خپله تیاروي. صحیح ده که دې ته ویلی شي برانډ. خو داسې ضروري هم نه ده چې یاره یو برانډ چې دی هغه خامخا یو پروډکټ په خپله تیاروي. لکه داسې شته دی لکه علي بابا کې که ته وګورې هلته پروډکټ پراته وي، خلک یې راوالي، د هغې برانډ نه معلوم، بس هغه دغه کي راوچتې کې په خپل نوم یې رجسټر کړي، لکه جوړ کړی د نه یا د خپله نه جوړ کړی، دا یې مینوفیکچر نه وي، مینوفیکچر یې بل وي، خدای به خپل نوم رجسټر کړي، نو دې ته ویلی شي برانډ. بل دی مونږ سره ډسټریبیوټر. ډسټریبیوټر چې دی که نه هغه د برانډ نه چې دی سامان اخلي، د برانډ نه پروډکټس اخلي. صحیح شو که نه. ډسټریبیوټر په غټ مقدار سره یې اخلي، مطلب په رکونو باندې په دغه باندې که نه، تاسو ورته څه وایي، خو دې ته ویلی شي دغه ډسټریبیوټر.
موږ مطلب ورته مستفید کننده وایي یا ګټه اخیستونکي. ها نو دې برانډ ډیسټریبیوټر چې دی ها. هغه به د برانډ نه سامان اخلي. صحیح شو. او بیا چې دی دریم نمبر دی موږ سره هولسیلر چې دی هغه به د ډیسټریبیوټر نه سامان اخلي. صحیح ده که نه؟ هولسیلر برانډ چې دی ډیسټریبیوټر ته ورکو، ډیسټریبیوټر به یې اوس هولسیلر ته ورکو، ډسټریبیوټر به هولسیلر. او هولسیلر چې دی هغه به بیا ریټیلر ته ورکوي. ریټیلر اوس ریټیلر چې دی موږ په امازون باندې موږ ریټیلر دی، بیا ریټیلر چې دی که نه ریټیلر د برانډ نه هم سامان اخیستلی شي، ډسټریبیوټر نه هم اخیستلی شي او هولسیلر نه هم اخیستلی شي. مطلب چې په کوم کې موږ ته ګټه زیاته وه موږ یې د هغې نه به اخلو. دا پابندي پروفیټ زیات، او کنزیومر هغه ته وایي چې هغه د خپل استعمال لپاره یو څیز اخلي. کلیر شو؟ او سر کلیر شو. زیات شوی خو به نه وي که نه؟ نه سر بیخي کلیر دی. مطلب درس خو به زیات شوی نه وي، مطلب که نه تاسو زیات نه سر درس ډېر کلیر دی، زموږ ذهن صحیح ده. ورباندې خلاصېږي، نو ځکه نه یو پوه شوي. صحیح ده. چې کله امازون کې مونږ خپل اکاونټ جوړو که نه، نو د هغې کې به مونږ ته دا څیزونه په کار وي که نه. اوس صرف تاسو دا صرف یو نظر وګورئ، دا دومره ورته انشاءالله مخکې به پوه شئ. یو دی که نه LLC ورته وایي لیمیټډ لایبیلیټي کمپني، بل ته ویلی شي EIN نمبر. چې کله تاسو د LLC جوړه کوئ نو هغې سره به آلریډي دا ټول هر څه به هغې سره موجود وي. EIN نمبر شو، امپلویر آیډنټیفیکیشن نمبر شو، ریسیل سرټیفیکیټ شو، سیلر پرمیټ که نه یا ریسیل سرټیفیکیټ دا ورته وایي. دا چې کله تاسو LLC جوړه کوئ که نه، خپل مطلب دغه جوړ کړئ، سټور جوړ کړئ، نو هغې کې دا ټول څیزونه دا به هغې کې موجود وي. دا انشاءالله USA فون نمبر به وي ورکړي، USA ایډرس به ورکړي، ویب سایټ به وي ورکړي، پروفیشنل ایمیل به وي ورکړي. صحیح ده. په دې کې تاسو مه کنفیوز کېږئ، انشاءالله دا دومره مسله نه ده. ټیک ده که نه؟ دا چې کله تاسو LLC جوړه کړئ نو دا ټول ډیټیل دا به هغې سره وي. بل دا دی مونږ سره که نه، بل دی امازون کې مونږ سره ډېرې زیاتې کیټیګریز دي. دا ټولې کیټیګریز مونږ سره شته په دې کې. په دې کې ټاپ کیټیګریز چې دي که نه چې په امازون باندې ډېرې زیاتې خرڅېږي، نو هغې کې دا کیټیګریز دي. لومړی هوم اینډ کچن شو، بیوټي اینډ پرسنل کیر، دا ټول شو، ټویز اینډ گیمز که نه. دا هغه کیټیګریز دي چې دا زیاتې خرڅېږي په امازون باندې. ټیک ده که نه؟ چې مونږ کار کوو نو انشاءالله مونږ په دې کیټیګري په امازون باندې. پروډکټ هانټینګ او د دې ټولز. مونږ چې کله پروډکټ هانټینګ کوو بیا ګوره دا څه خبرې دي، دا ته صرف تاسو چې دی که نه هسې مطلب دا تاسو هسې د نظر نه تېر کړئ. زه به درته دومره وایم، دې کې تاسو دا کېږئ مه، کنفیوز کېږئ مه. انشاءالله په دې باندې مونږ پریکټیکلي کار کوو، بیا به تاسو ته انشاءالله څه مسله نه وي. خو صرف درته زه یو ځل وایم، صحیح تکراروم درته. د پروډکټ هانټینګ چې کله مونږ پروډکټ هانټینګ کوو د ځان لپاره، کله مونږ وینینګ پروډکټ دغه کوو فایند آوټ کوو، نو د هغې لپاره به دغه ټولز وي مونږ سره. دا به د دې ضرورت به وي مونږ سره. په هغې کې مونږ سره د کیپا دی، دا یو پیډ ټول دی. انشاءالله دا به مونږ لازما په دې باندې مونږ کار کوو. د دې په ترو باندې به مونږ وینینګ پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کوو. بل دی مونږ سره سکین انلیمیټډ، سکین انلیمیټډ دی مونږ سره. بل ریونیو کلکولیټر دی، دا هم فری دی. FBA ټول کیټ دی مونږ سره، دا هم یوز کوو، دا هم فری دی. سیلر سپرایټ چې دی دا هم فری دی. صحیح شو. DS دی کویک ویو فری، دا هم چې دی دا هم فری دی. او OS چې دی که نه OS ایډن دا هم فری دی. هیلیم 10 چې دی دا فری دی. ایکسټینشن چې دی کروم ایکسټینشن، یو دی فیډ ورژن دی او یو کروم ایکسټینشن دا فری دی. او بل دی VPN دا موږ سره فری دی. انشاءالله دا ټول چې دی دا موږ د خپل پروډکټ هانټینګ لپاره یوز کوو. چې کوم ضروري دی هغه به موږ یوز کوو. صحیح ده؟ دې کې تاسو اوس نه کنفیوز کېږئ. اوس چې دی موږ سره اخیرنی چې دی دا ټول نه ضروري دی، دا به تاسو یاد ساتئ. کرایټیریا
د پروډکټ هانټینګ چې کله ما تاسو ته ویلي چې وینینګ پروډکټ تاسو وپېژندو ستاسو کار چې دی هغه ختم شو 98% چې دی ستاسو کار چې دی هغه کور شو. اوس وینینګ پروډکټ چې کله موږ پیدا کوو نو د هغې به څه خصوصیات وي داسې نه ګیني چېرې تا یو پروډکټ ولیدو یو مارکیټ کې او بس تا ته ښه ښکاره شو دا وینینګ پروډکټ دی نه هغې کې به څه خصوصیات وي صحیح ده که نه نو ما تاسو ته ویلي که نه لکه څنګه چې یو ښه مسلمان کې داسې خصوصیات وي دغه شان دی چې دی که نه د پروډکټ هم څه خصوصیات دا ټول به پرې کې موجود دي چې د هغې نه پکې یو هم نه موجود که نه نو دا چې دی زموږ د کار پروډکټ نه دی. اوس زه تاسو ته 1 by 1 وایم چېرې یو پروډکټ چې دی هغې کې به څه خصوصیات موجود دي. لومبی چې دی که نه سیلر رینک بي اس آر به د دې د 1 تر 40,000 پورې. اوس بي اس آر څه ته وایي بیسټ سیلر رینک. د دې مثال دا څه دی که نه لکه یو کلاس دی یو صنف دی په هغې کې 40 واړه دي صحیح ده 40 ماشومان دي پکې اورې زما اواز تاسو ته نه. اوس چې کله د دوی هو سر د دې چې کله ریزلټ وځي اول نمره شو ورکړي د ټول نه ښه شو د هغې پوزیشن د ټول نه ښه دی صحیح ده که نه. دویم نمره چې دی د هغه پوزیشن چې دی مطلب چې څومره ښکته را دغه کېږو مونږ ښکته راځو که نه نو پوزیشن چې دی هغه به خرابېږي کمزوری کېږي. اول نمره چې دی هغه د ټول نه بهتر دی دویم نمره دریم څلورم پنځم شپږم داسې مونږ دغه را روان یو صحیح ده. پوزیشن چې دی هغه به ښکته راځي. زما په خبره پوه شوئ تاسو. دغه شانتي بي اس آر هم دی چې ایکس دی که نه نو ایکس چې دی د ټول نه ښه دی دو چې دی هغه دو چې دی به مطلب د ایک نه چې دی د ایک نه بعد ښه دی چې مونږ څومره ښکته راځو نو دا دغه چې دی دا مونږ سره کمزوری کېږي. د پروډکټ چې څومره بي اس آر بره ځي که نه نو دغه پروډکټ چې دی دا ښه دی. اوس زه تا نه تپوس وکړم چې یاره یو پروډکټ دی د هغې بي اس آر چې دی 10 دی او بل پروډکټ چې دی د هغې بي اس آر چې دی 100 دی نو دا د 100 والا ښه دی او که دا د 10 والا ښه دی د 10 والا ښه دی دغه شان دی. نو مونږ به وایو چېرې د یو پروډکټ بي اس آر چې دی د 1 تر 40,000 پورې وي نو دا پروډکټ چې دی دا مونږ سره ښه پروډکټ دی. اوس چې بیا زیاتېږي که نه نو د دې دا مطلب دی چې څومره د یو پروډکټ بي اس آر چې دی ښه وي نو هغه به زیات خرڅېږي. چې د یو پروډکټ بي اس آر چې دی لس وي نو هغه پروډکټ به مطلب ښه خرڅېږي. چې د هغې څومره بي اس آر بیا زیاتېږي نو دې دغه چې دی که نه سیل چې دی هغه به کمیږي. چې بي اس آر زیاتېږي سیل به کمیږي او چې بي اس آر کمیږي نو سیل به زیاتېږي. زما په خبره پوه شوئ تاسو. یعنی استاد محترم په دې بي اس آر کې چې د پروډکټ ارزښت معلومیږي ارزښت یې پکې معلومیږي ویلیو یې پکې معلومیږي داسې که نه چې یاره یو پروډکټ دی صحیح شو چې د هغې څه بي اس آر دی مطلب لس بي اس آر دی نو داسې دی په مارکیټ کې چې دی د دې مطلب سیل ښه دی. خو چې کله د دې بي اس آر څومره زیاتېږي چې 100 ته راځي د دې دغه چې دی که نه د دې پروډکټ سیل چې دی هغه به کمیږي 200 ته وختو نور به هم چې دی د دې سیل چې دی هغه به کمیږي 300 ته وختو 1000 ته 2000 ته نو د دې سیل چې دی هغه به ورو ورو راکمیږي او چې څومره د دې بي اس آر چې دی زیاتېږي نو د دې سیل چې دی هغه به ښه کېږي. د بي اس آر مطلب دا شو. اوس تاسو پوه شوئ په دې باندې او سر پوه شوم. ها بل دویم نمبر چې دی په دې کې به سیلر چې دي کم از کم چې 15 سیلران پکې ناست په یو پروډکټ کې. چې کله ته یو پروډکټ بي اس آر هم تا وکړه بي اس آر یې ښه دی مطلب د 1 تر 40,000 پورې دی. اوس به مونږ ګورو چېرې په دې کې څومره سیلر ناست وي نو چې د 1 د دغه نه واله که نه کم از کم چې 15 سیلران ورکې ناست 15 چې د 15 نه کم نه وي که د 15 نه زیات مطلب داسې وي که نه چې د 15 نه کم نه وي او د 20 نه د 15 نه زیات نه وي چې دومره سیلر پکې ناست وي. د دې اوس وجه څه ده چې کله اکثر داسې وي که نه په امازون باندې داسې پروډکټ شته دی چې کله ته هغې ته ورشي په هغې کې یو سیلر ناست وي نو چې کله ته هغه یو سیلر وګورې نو هغه یا برانډ په خپله خرڅوي او مطلب یا ورکې 2 کسان دي چې 2 کسان ته هغه وګورئ یا ورکې برانډ ناست وي او یو ورسره امازون ناست وي نو اوس دا چې دي دا زموږ دغه نه دي کمپیټیټرز دا زموږ نه دي ځکه چې برانډ یې په خپله خرڅوي. اوس یو ګاهک راشي که نه ګاهک چې مطلب یو پروډکټ دی د هغې دغه دی اوپن کړو مطلب صحیح شو لیسټنګ دی اوپن کړو په هغې کې 2 سیلران ناست یو ورکې ته ناست دي او یو ورکې څه ناست دي یو ورکې برانډ ناست دي
نو برانډ پته دغه چې دی که نه کسټمر په تا باندې ډېر زیات ټرسټ کوي او که په برانډ باندې ډېر زیات ټرسټ کوي په برانډ باندې به یې کوي که نه نو داسې یو پروډکټ ته موږ نه ورځو چې هغې کې کم سیلران ناست وي چې زیات سیلران ورکې ناست دي د دې دا مطلب دی چې مطلب په دې کې زموږ په شانتې نور سیلران ناست صحیح ده چې د 5 نه کم نه وي او د سر لکه دغه دا بی اس آر او سیلر دا کرایټیریا دا موږ ته په پروډکټ کې څه وخت معلومیږي لکه څنګه دا چې اوس موږ کله پروډکټ هانټینګ کوو زه به تا ته مخکې ښیم چېرې مطلب موږ به څنګه معلوم دا پریکټیکلي موږ کوو صرف اوس ته یاد ساته چې یو پریکټیکل دی اوس به ته صرف دومره ساتې که نه چې بی اس آر به د 1 نه واله تر 40,000 پورې صرف به ګوټه ولګي او موږ به وایو چې یو پروډکټ چې دی د هغې په لیسټینګ کې به کم از کم 15 سیلران ناست وي او چې زیات وي نو چې 15 سیلران ورکې ناست او وجه درته دا ښیم چې کم سیلران چې وي د هغې مین وجه دا وي چې یا دا چې کله پکې مطلب یو سیلر ناست وي نو هغې کې یا 2 سیلران ناست وي نو هغې کې اکثر برانډ په خپله ناست وي او یا او دغه ورسره پکې ناست وي امازون ناست وي او چې زیات سیل هغوی راځي هو سر هغوی هم راځي مې ته وویل ټوکو لګرم دا صحیح شوي دا شیر کړم تاسو ته مې وویل که نه چې څه به کوو موږ چې کم از کم 15 سیلران پکې ناست وي 15 سیلرز او چې 15 شو نه یا 13 شو نه ورکې زیات نه وي د زیاتو وجه دا ده چې یاره کمپیټیشن پکې بیا زیات وي چې یو څیز کې مطلب زیات کمپیټیشن وي نو هغې کې رزلټ بیا تاسو ته په مشکله میلاویږي او د کم وجه مې دلته دا وښودله چې یاره یا 2-3 هغې کې دا وجه وي چې اکثر ورکې برانډ یا امازون ناست وي نو هغې سره مونږ کمپیټیشن نشي کولی چې برانډ یې خپله خرڅوي نو بیا ګاهک چې دی هغه بیا تا ته نه راځي ځکه چې آلریډي خلک چې دی په برانډ باندې چې دی ټرسټ کوي درېیمه خبره په دا وي په دغه کې یو پروډکټ کې د ښه پروډکټ دا هم پاس شو مونږ سره دا هم وشو درېیم به پکې مونږ دا ګورو چې امازون پکې خپله نه وي ناست امازون چې خپله په یو پروډکټ کې ناست وي نو هغه تا ته بیا ګاهک نه پرېږدي چې ستا نه دغه والي پروډکټ واخلي ټول ګاهک چې دی هغه به امازون ته راځي نو موږ به پروډکټ ګورو چې امازون پکې خپله نه وي دا به انشاءالله زه تاسو ته بیا پریکټیکلي ښیم دا خو اوس به دا خبرې چې دي دا تاسو صرف په یاد کړئ او انشاءالله په دې به تاسو پوه شئ مخکې صحیح ده پریکټیکلي څلورم به موږ ګورو چې د یو پروډکټ پرایس چې دی هغه به د کم از کم چې د یو پروډکټ پرایس $12 وي او چې زیات نه زیات $40 صحیح شو چې دا پرایس وي ځکه چې $40 نه زیات وي نو هغه بیا مونږ سره بیا د هغې لپاره بجټ ډېر زیات وي او چې د $12 نه کم وي نو هغې کې بیا مونږ ته پروفیټ نه پاتې کېږي ډېر کم به وي ځکه چې امازون د هغې نه خپل پیسونه والي هم نو مونږ ته پکې هېڅ هم پاتې نه شي بل دی پرایس کنسسټنسي پرایس چې دی که نه مونږ به ګورو چې د هغې پرایس په دې باندې به اوس زه تاسو پوه کړم که نه بای باکس سره د دې تعلق دی پرایس کنسسټنسي به د دې مونږ ګورو چې د یو پروډکټ پرایس چې دی کومې طریقې سره را روان دی مطلب که د هغې پرایس ډېر زیات راکمېدو لکه اوس یو پروډکټ لیست شو په دغه باندې دا په سټارټ کې د هغې پروډکټ پرایس دی $10 ته چې هغه وګورې څه ټایم بعد د هغې پرایس چې دی ښکته رالی $19 ته رالی بله ورځ چې ته وګورې مطلب بیا څه ټایم بعد وګورې $18 ته $17 ته نو داسې پروډکټ چې دی داسې پروډکټ طرف موږ نه صحیح شو یو کنسسټنسي داسې یو پرایس چې هغه مسلسل د هغې پرایس یو شانتې را روان وي صحیح شو هغې کې کمی زیاتې نه وي صحیح شو داسې پروډکټ ته موږ بل دی آفر اینډ بای باکس روټیشن بای باکس چې دی هغه به ټولو ته روټیټ کېږي اوس بای باکس څه ته وایي بای باکس دې ته وایي که نه چې اوس یو مارکیټ دی یو بازار دی په هغې کې دوکانونه دي 10 دوکانونه دي ورکې 15 دوکانونه دي ورکې او په دې 15 دوکانونو کې یو شانتې پروډکټ خرڅېږي صحیح شو یو شانتې پروډکټ په دې کې خرڅېږي
اوس چې کله ګاهک راځي، مطلب 15 دکانونه دي، 15 کسان ورکې ناست دي، لکه اوس مونږ 3 کسان یو. مونږ چې دی یو مارکیټ کې چې دی دکانونه کولاو کړي دي، مونږ ورکې خپل پروډکټ خرڅو. اوس چې کله ګاهک راځي نو د یو کس نه سامان اخلي، دا 2 کسان پرېږدي او د یو نه پکې اخلي. زما आवाज اورئ تاسو؟ आवाज مې کلیر دی؟ ها. نو د یو نه پکې سامان اخلي، د دوو نه یې نه اخلي، صرف د دې یو نه یې اخلي. نو د دې دا مطلب دی په امازون په ژبه کې دې ته وایي چې یاره اوس د یو سره بای باکس دی، د دوو سره نشته. مطلب 15 دکانونه دي، 10 دکانونه دي، یا 15 کسان دي، 20 کسان دي، ټول سره یو شان دي سامان پروت دی. ګاهک چې کله راځي سیده یو ته ځي، هر یو ګاهک چې راځي صرف د یو نه سامان اخلي، د نورو نه باقي نه اخلي. صحیح ده؟ نو د امازون په ژبه کې دې ته وایي چې یاره دې کس سره چې دی د یو سره بای باکس دی. اوس چې کله د ټولو نه سامان اخلي نو د امازون په ژبه کې بیا دې ته وایي چې یاره بای باکس ټولو سره دی. بای باکس چې دی هغه روټیټ کېږي، روټیشن کوي. پوه شو زما په خبره باندې؟ نو چې کله مونږ یو پروډکټ اخلو، مونږ چې کله ورځو داسې پروډکټ به مونږ اخلو چې هغه د ټولو نه خرڅېږي، مطلب بای باکس ټولو ته میلاویږي. پوه شو په دغه باندې، په دې باندې بای باکس باندې. هو سر هو دې ته سر ویل کېږي بای باکس. بل چې دی پروډکټ ډیپ میچنګ وذ سپلایر. چې کله ته یو پروډکټ اخلي، تا په امازون باندې یو پروډکټ ولیدو، نو هغه به ته د سپلایر پروډکټ سره میچ کې. څنګه به میچ کې؟ اکثر پکې مسله راځي. تا یو پروډکټ واخیستلو چې هر یو څیز دی بالکل سم دی، که نه زبردست پروډکټ دی، خو چې کله تا دغه سپلایر نه اوس دغه پروډکټ اخلي، نو ته به ته ګوري چې یاره په امازون باندې چې کوم پروډکټ خرڅېږي او کوم چې دی سپلایر سره دی، کوم چې دی برانډ سره دی، چې دا یو شانتي دی او که نه. که دې کې معمولي هم فرق و نو تا ته ډېره زیاته مسله راتللی شي. لکه زه به ته داسې ویم که نه چې نور یو پروډکټ بالکل یو په امازون باندې او سپلایر سره چې میلاویږي بالکل دواړه یو شانتي دي، خو د 1 ګرام فرق دی ورکې. په امازون باندې چې کوم دی د هغې 20 ګرامه وزن دی، 20 ګرامه ویټ دی، او برانډ سره چې میلاویږي نو هغه د هغې ویټ چې دی 19 ګرامه دی. نو دغه 1 ګرام چې دی دا تاسو ته د لکونو روپو تاوان درکولی شي. تاسو به داسې ګورئ چې بالکل سیم پروډکټ وي چې ګاهک سره او په امازون چې کوم خرڅېږي چې دغه چې دي دا دواړه بالکل سیم دي. زما په خبره پوه شوې تاسو؟ هلو، په خبره مې پوهېږئ تاسو؟ هو سر پوه شو. بل دی پروفیټ مارجن به ورکې مونږ ګورو. چې کله مونږ یو پروډکټ واخلو او مونږ په هغې کې ګورو چې پروفیټ مارجن په هغې کې کم از کم مونږ ته 10% یا کم از کم 10% پروفیټ مارجن وي ورکې، یا مونږ ته 35% پروفیټ ورکې مونږ ته پاتې کېږي چې داسې یو پروډکټ وي چې دا ټول خصوصیات په یو پروډکټ کې موجود وو. دغه پروډکټ چې دی دا ویننګ پروډکټ دی، دې کې تاسو ته هېڅ نقصان نشته. او که په دې کې پکې یو هم نو بیا دا پروډکټ چې دی دا زموږ لپاره صحیح نه دی. اوس یو پروډکټ دی دا ټول خصوصیات ورکې موجود دي، اخیرنۍ ورکې نشته، ګټه ورکې نشته، نو په داسې پروډکټ باندې موږ څه کوو؟ صحیح ده که نه؟ داسې یو دا ټول خصوصیات ورکې موجود دي، خو بای باکس چې دی یو کس ته میلاویږي، مطلب د یو کس نه خلک اخلي، ګاهک نه 10 کسان ورکې ناست دي، د یو نه خرڅېږي. نو په داسې پروډکټ باندې موږ څه کوو؟ بل چې دی مطلب یا ورکې سیلر چې دي هغه ورکې دغه نه دي، کم دي ورکې، یا ورکې بیخي زیات دي، یا دا ټول خصوصیات ورکې شته، خو د دې چې دی بي اس آر چې دی هغه زیات دی، مطلب 1 لک بي اس آر دی یا 80,000 دی، مطلب دا خرڅېږي نه مارکیټ کې. صحیح ده؟ نو په داسې پروډکټ باندې موږ څه کوو؟ نو په دې کې به دا ټول خصوصیات موجود. پوه شوې؟ هو سر پوه شو. کوم ځای کې اوس سوالي تاسو وکړئ، دواړو ذهن کې څه ووایي. ووایي. سر تر اوسه خو هر څه کلیر وو، نو پوښتنه خو نه وه. درس سټاپ کوو یا مخته ځو؟ بدلیږي پورې به زه یم انف انشاءالله. نن شپې به تر دې ځایه نه وي. ووایي که ذهن کې اوس تاسو دې ریلیټ څه وي که نه ماته ووایي. نه سر اوس خو نشته دی، او که چېرته وروسته هم درس بیا ریویو کوو یا کوم پوښتنه وه ګروپ کې به یې وکړو.
صحیح ده ان شاء الله. بده کې هیڅ هم نشته. صحیح ده، دې کې راکټ ساينس نشته. ان شاء الله اسانه وي. بل کلاس چې دی هغه کې مونږ پروډکټ هانټینګ کوو، بالکل پریکټیکلی کی پابندي. صحیح ده. صحیح ده سر. نو صحیح ده. بیا خپل اکاونټ مونږ کله جوړو سر؟ اکاؤنٹ د کې ضرورت نشته فی الحال. صحیح ده. بغیر د اکاؤنٹ نه مونږ کار کوو، پروډکټ هانټینګ به کوو، وینینګ پروډکټ به مونږ ځان ته فایند اوټ کوو او بیا به ان شاء نه الله. سر، لکه مونږ چې اکاونټ ونه لرو کولی شو د اکاونټ پریکټیکل ویسو امیزان کې وخت. واو بالکل کیږي. صحیح شو بغیر د اکاؤنٹ نه. ښه ها صحیح ده. کنه د اکاؤنٹ ها ضرورت پکې نشته. صحیح ده. صحیح ده ان شاء الله. صحیح ده سر. صحیح ده. بس که نه پوهېدئ ما ته صحیح ده مطلب سر. پرسنل کې میسج کوئ او دغه راته. صحیح صحیح ده سر. صحیح ده. صحیح ده سر. خدای په امان. زما په خبره باندې خو تاسو پوهېږئ که نه؟ مسله خو نشته دلته کنه. سر نه نه، هیڅ مسله نشته سر. کلیر دی هر څه. هر څه کلیر ده سر. صحیح شو. بس نن لپاره دغه بس. زه خدای په امان سر. خیر اوسه. خدای په امان اوسه محترم. دا به زه تاسو سره شیر کړم ښه دا درس.